أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. سورة يونس على القول الراجح دا مكي سورة دا سورة بني إسرائيل دا رستا أو دا سورة هود مخي نازل شوي ده، أو دا غالبا دا يولسم کال دا بعثت رستا نازل شوي ده. او سورة یونس دا د قرآن کریم په هغه سورتونو کې چې هغه ته مئین وایي. په مئینو سورتونو کې دا اول سورت دی. د قرآن کریم ټول سورتونه 4 قسمه سورتونه دي. یو ته سبع طوال وایي چې هغه د سورې توبې پورې و، او بل ته مئین وایي چې د سورة یونس نه شروع کیږي د سورة شعراء پورې، او بل ته مثانی ویل کیږي چې هغه د سورة النمل نه د سورة حجرات پورې دي، او بل مفصل دی چې هغه د سورة قاف نه د قرآن کریم تر اخره پورې هغه ته مفصل وایي. نو سورة یونس دا په مئینو سورتونو کې اول سورت دی. او سورة یونس ته سورة یونس ځکه وایي ځکه په دې سورت کې وروسته الله سبحانه وتعالی د یونس علیه السلام د قوم د ایمان ذکر کړی دی چې د عذاب د نزول نه مخکې ایمان راوړ، نو الله تعالی د هغو نه عذاب پورته که او الله ورته عفو وکړه. او په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د ایمان موضوع ذکر کوي. په الله تعالی باندې ایمان، د الله په لقاء باندې، د الله تعالی په کتاب باندې، او د الله تعالی په پیغمبر باندې. نو په دې صورت کې ایمان ته ترغیب دی، او د کفر مذمت الله تعالی ذکر کوي. او بیا الله تعالی د دې خبرې ذکر کوي د صورت په آخر کې چې ایمان هغه وخت کې فایده ورکوي چې کله ایمان د عذاب نه مخکې، لکه د یونس علیه السلام قوم ته چې فایده ورکړه، او کوم ایمان چې د عذاب د مشاهدې نه وروسته وي نو هغه ایمان انسان ته فایده نه ورکوي، لکه په دې صورت کې الله تعالی د فرعون واقعه ذکر کوي. او په دې صورت کې لکه د عامو مکي صورتونو په شان د الله تعالی د توحید موضوع تفصیلا ذکر شوې ده. الله تعالی د توحید د اثبات لپاره ګڼ شمېر ادله عقلیه ذکر کړي دي، او په شرک باندې الله تعالی په دې صورت کې رد کوي. خصوصا د مشرکانو یو عقیده وه د خپلو معبودانو باره کې به ویلي چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا زموږ الهه به د الله تعالی په دربار کې زموږ دپاره شفاعت کوي، او ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، موږ د دې معبودانو عبادت نه کوو مګر دې لپاره چې الله تعالی ته نږدې کړي. زموږ اصل معبود الله تعالی دی، او دا زموږ معبودان زموږ او د الله تعالی په منځ کې واسطې دي، دا موږ الله تعالی ته نږدې کوي. نو الله تعالی په دې عقیدې باندې رد کوي. نو مجموع کې دې صورت کې الله تعالی د ایمان موضوع ذکر کړې ده، په الله تعالی باندې، د الله په لقاء باندې، د الله تعالی په کتاب باندې، او د الله په رسول باندې. او بیا په الله تعالی باندې ایمان د الله تعالی ټولو اقسامو د توحید ته شاملېږي. توحید الوهیت او توحید الحکم په دې کې ذکر شوی دی وروسته. قل ارأیتم ما انزل الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، کوم رزق چې الله تعالی تاسو لپاره پیدا کړی دی تاسو د ځانه په دې کې تحلیل او تحریم کوئ، بعضې حرام ګرځوئ او بعضې حلال ګرځوئ. دا هر څه الله تعالی پیدا کړي او تاسې په دې کې د ځانه تحلیل او تحریم کوئ، نو په دې باندې الله رد کوي. په یو حدیث کې راغلی د عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما روایت دی، یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی، وایي د الله پیغمبره ما ته د قرآن کریم څه سورتونه ما ته ووایه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې چې هغه 3 سورتونه ووایه چې په اول سر کې الف لام را دا حروف مقطعات راغلي دي. نو کس ورته وویلې چې د الله پیغمبره زما سن زیات دی او ژبه مې سخته ده، زما ژبه غټه شوې ده، ما ته بل څه وښیه داسې اسانه. نو د الله پیغمبر ورته وویلې چې هغه 3 سورتونه ووایه چې په اول سر کې حامیم راغلی دی. نو بیا دا خبره ورته وکړه. نو بیا ورته وفرمیل چې
د مسبحاتو نه 3 سورتونه ووایه، یعنې هغه سورتونه چې هغه د الله تعالی په تسبیح باندې شروع شوي دي، لکه سورة حدید، سورة حشر او سورة صف او داسې سورتونه. نو بیا یې خپله خبره تکرار کړه او دا یې ورته وویل چې د الله پیغمبره ما ته یو جامع سورت راته ووایه. نو د الله پیغمبر ورته وفرمیل سورة زلزال ورته وښوده چې دا ووایه. نو بیا هغه کس وویلې والذي بعثك بالحق لا ازید علیها، زما د قسم په هغه الله باندې چې ته په حق را لېږلی زه به په دې باندې څه شی نه اضافه کومه. نو د الله پیغمبر وویل چې افلح الرویجل افلح الرویجل، دا سړی کامیاب شو، ځکه په هغه صورت کې الله تعالی د اعمالو موضوع ذکر کړې ده. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. که چا د ذرې په اندازې باندې نیک عمل وکړه هم وبهیني، او که چا د ذرې په اندازې باندې بد عمل وکړه هم وبهیني. او چا چې په دې باندې عمل وکړو نو هغه انسان کامیاب دی. او سورة یونس هم د هغو سورتونو نه دی چې دا په حروف مقطعاتو باندې شروع شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. الف لام را دا د حروف مقطعاتو نه ده او په معنا او مقصد باندې الله تعالی ښه پوهیږي. خو دا حروف مقطعات د سورتونو په اول سر کې الله تعالی د قرآن کریم د اعجاز دپاره ذکر کړي دي. الله تعالی خلکو ته دا خبره کوي چې خلکو ستاسې کلام هم د دغه حروفو نه جوړ دی، لیکن ستاسې کلام په هیڅ وجه باندې د قرآن کریم مقابله نشي کولی. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې قرآن د الله تعالی کلام دی او دا د محمد صلی الله علیه وسلم خود ساخته کلام نه دی. د دې وجه نه کوم سورتونه چې په حروف مقطعاتو باندې شروع شوي دي نو غالبا په هغه سورتونو کې الله تعالی د قرآن کریم د عظمت بیان کوي. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج. او دلته هم الف لام را تلک آیات الكتاب الحکیم. نو په دې سورتونو کې مقصد اشاره ده د قرآن کریم اعجاز ته. تلک آیات الكتاب الحکیم، په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د قرآن کریم عظمت بیانوي. الله قرآن ته ترغیب ورکوي. تلک آیات الكتاب الحکیم، دا آیتونه دي الکتاب الحکیم، د هغه کتاب چې هغه محکم کتاب دی، او هغه کتاب دی چې دا کتاب نور کتابونه نه منسوخوي، بلکې په دې کتاب باندې الله تعالی نور کتابونه منسوخ کړي دي. او حکیم معنا چې مشتمل دی په حکمتونو باندې. تلک آیات الکتاب الحکیم، دا آیتونه د هغه کتاب دی چې مشتمل دی په حکمتونو باندې. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم. په دې آیت کې الله تعالی رد کوي په مکذبینو باندې، مشرکانو باندې. همیشه دپاره مکذبه امتونو به په پیغمبرانو باندې دا اعتراض کوو چې تاسې خو انسانان یاستئ، انسان پیغمبر نشي کېدلی. د هغو دا عقیده جوړه شوې وه که الله تعالی پیغمبر را لیږي نو پیغمبر باید ملک وي، لکه مخکې سورة انعام کې دا خبره ذکر شوې وه. نو الله په دې باندې رد کوي. اکان للناس عجبا، آیا دا د خلکو دپاره عجبا د تعجب خبره، ان اوحینا الى رجل منهم، دا چې وحی کړي منګه الى رجل منهم، یو سړي ته د دوی نه، دا چې الله تعالی بشر پیغمبر را لېږلی دی. آیا دوی په دې باندې تعجب کوي؟ نو دا خو د تعجب خبره نه ده، دا پیغمبر خو الله تعالی انسانانو ته را لېږلی دی. نو چې انسانانو ته الله پیغمبر را لیږي نو د انسانانو پیغمبر هم باید انساني. لکه مخکې سورة انعام کې دا خبره ذکر شوې وه، ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. که چېرته موږ پیغمبر ملک ګرځولی وای نو ملک به هم د انسان په شکل کې موږ را لېږلی وای، ځکه د ملک نه په ملکي شکل کې انسانان استفاده نشي کولی.
نو ملک به الله تعالی د انسان په شکل کې را لېږلی وی. وللبسنا علیهم ما یلبسون، او دوی چې په کوم شک کې واقع دي نو بیا به هم په هغه شک کې واقع وه، بیا به هم په دوی باندې شک راوستلی وی. دا اعتراض به بیا هم کولی. او سورة بني اسرائیل کې الله دا خبره ذکر کړې ده. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. اذا الله پیغمبر دې خلکو ته وفرمایه که په دې ځمکه کې انسانانو ژوند کولی لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، نو خامخا نازل کړی به وای موږ په دوی باندې د اسمان نه به ملک ورته د پیغمبر په صفت را لېږلی و. لیکن په ځمکه کې انسانان ژوند کوي نو د انسانانو دپاره انسانان پیغمبران پکار دي. نو دا د تعجب خبره نه ده. اکان للناس عجبا، آیا دا د خلکو دپاره تعجب خبره ان اوحینا الى رجل منهم، دا چې وحی کړي موږ الى رجل منهم یو سړي ته د دوی نه چې هغه د دوی د جنس دی، انسان دی. ان انذر الناس، د دې لپاره مرته وحی کړي ده. الله تعالی د پیغمبر د رالېږلو مقصد ذکر کوي چې د پیغمبر د رالېږلو مقصد د خلکو ویرول دي او خلکو ته زیره ورکول دي. ان انذر الناس، دا چې ویروه خلک د الله تعالی د عذاب نه. څوک چې د الله نه فرمانی کوي د الله د عذاب نه ویروه. وبشر الذین آمنوا، او زیره ورکه هغو کسانانو ته چې ایمان راوړی دی. مؤمنانو ته زیره ورکه، او کوم چې مکذبین دي هغه د الله د عذاب نه ویروه. وبشر الذین آمنوا، او زیره ورکه هغو کسانانو ته چې ایمان راوړی دی. ان لهم قدم صدق عند ربهم، په دې خبره باندې ان لهم چې یقینا د دوی دپاره قدم صدق اوچته مرتبه ده، او د هغو دپاره جنت دی. عند ربهم، په نزد د رب د دوی باندې. قدم صدق دا په اصل کې لفظي معنا یې دا ده، قدم صدق یعنې د هغو دپاره سابقه د نیکو اعمالو ده، د هغو دپاره سابقه د صدق ده، یعنې سابقه د نیکو اعمالو ده. د لغت په علماو کې د ابو عبید او د کسائي نه امام بغوي او نور علماو دا خبره ذکر کړې چې عرب وایي چې د پلاني دپاره له عندي قدم صدق وقدم سوء، د پلاني دپاره زما په نسبت باندې قدم صدق یعنی مخکېوالی د نیکیو دی، وقدم سوء او مخکېوالی او سابقه د بدیو ده. قدم صدق معنا د نیکو اعمالو، د صادقو اعمالو، د صالحو اعمالو او د خیر سابقه لري، او قدم سوء د بدی سابقه لري. نو دلته ان لهم قدم صدق د دې لفظي معنا دا ده چې یقینا د هغو دپاره قدم صدق یعنې هغه نیک اعمال دي چې هغه دوی مخکې نه کړي دي. عند ربهم، په نزد رب د دوی باندې. د دوی هغه نیک اعمال الله تعالی نه ضایع کوي، هغه د الله په نزد باندې ثبت دي. نو الله تعالی به د هغو نیکو اعمالو په بدل کې دوی ته اوچته مرتبه ورکړي، الله به ورته جنت ورکړي. یعنې د هغو دپاره جنت دی. بما قدموا من صالح الاعمال، د هغو نیکو اعمالو د وجه نه چې دوی مخکې لېږلي دي. قال الكافرون ان هذا لساحر مبين، بیا الله تعالی د مشرکانو د مکذبینو بل عناد ذکر کوي. د یو طرف نه خو د پیغمبر په بشرت باندې اعتراض کوي چې د پیغمبر الله بشر لګلی دی، او د بل طرف نه د پیغمبر ته ساحر وایي. قال الكافرون، وایي کافران د دې پیغمبر باره کې، ان هذا لساحر مبين، یقینا دا محمد صلی الله علیه وسلم لساحر مبین، خامخا ساحر دی، ښکاره ساحر. سره د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق بالکل ښکاره دی، او د قرآن کریم اعجاز دا واضح دی چې قرآن کریم د الله کتاب دی. لیکن دا ظالمان بیا هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ساحر وایي او ښکاره ساحر ورته وایي، سره د دې نه چې د الله پیغمبر بالکل ساحر نه و، لیکن دې ظالمانو بیا هم ورته ساحر ویلې.
خو په دې خبره کې د دوی د خوا نه په غیر شعوري توګه باندې په دې خبره اعتراف دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې امور دوی ته پیش کړي دي، داسې بینات او داسې معجزات یې پیش کړي دي چې انسانان د هغو معارضه او مقابله نشي کولی. ځکه د الله پیغمبر ته ساحر وویلې. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام. په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی خپل تعارف ذکر کوي. مخکې آیتونو کې الله د قرآن ذکر وکړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صدق الله ذکر کړ. اوس الله تعالی په دې آیت کې خپل تعارف کوي. الله د هغه ذات عظمت ذکر کوي چا چې دا وحی را لېږلې ده. مخکې د وحی بیان وشو، اوس الله تعالی د هغه ذات چا چې وحی را لېږلې د هغه عظمت بیانوي. ان ربکم الله، یقینا ستاسو رب الله تعالی دی. الذي خلق السماوات والارض، هغه الله تعالی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه، فی 6 ایام، په مقدار د 6 ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا لوړ شو الله تعالی او پورته شو الله تعالی على العرش، د عرش د پاسه، لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده، بغیر د دینه چې موږ کیفیت بیان کو، بغیر د دینه الیاذ بالله چې موږ د الله تشبیه د بل چا سره ورکو، او بغیر د دینه چې موږ د دې صفت تعطیل وکړو. لکه مخکې سورة اعراف کې مې دا خبره ذکر کړې وه چې د سلفو مذهب د الله تعالی په صفاتو کې چې د الله د صفاتو یو صفت استواء علی العرش ده، چې الله تعالی د عرش د پاسه دی. د سلفو مذهب په دې کې دا دی چې دا صفات په حقیقت باندې حمل دي، چې الله د عرش د پاسه دی. لکه علماء دا معنا کړې ده. امام بخاري وایي ارتفع وعلا، چې الله تعالی د عرش د پاسه دی، لکه څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده. موږ د الله لپاره کیفیت نه بیانوو، په کیفیت موږ نه پوهیږو، او د الله تعالی تشبیه د مخلوقاتو سره نه ورکوو. الیاذ بالله، ځکه د الله تشبیه د مخلوقاتو سره کفر دی. لیس کمثله شیء، د الله تعالی په مثل باندې هیڅ شی نشته. او دارنګه تعطیل هم نه کوو، او د الله په صفاتو کې تأویل هم نه کوو. لکه بعضې کسان د استوا تأویل کوي په استولا باندې، چې الله تعالی عرش په خپل کنټرول کې راوستلی دی، الله په عرش باندې کنټرول حاصل کړی دی. الله خو په ټولو کائناتو باندې کنټرول حاصل کړی دی، مخکې نه حاصل و. نو داسې تأویل هم نه کوو. لکه علماء دا خبره ذکر کړې ده. قاضي ثناء الله پانیپتي رحمه الله په تفسیر مظهري کې دا خبره ذکر کړې چې دا په دې آیت کې څوک تأویل کوي او دا خبره کوي چې رحمان ذات په عرش باندې استیلا کړې ده، تسلط حاصل کړی دی، وایي دا د معتزله تأویل دی. یدبر الامر، الله تعالی د ټولو کارونو تدبیر کوي، الله د مخلوقاتو د ټولو چارو تدبیر کوي. ما من شفیع الا من بعد اذنه، نشته دی هیڅ شفاعت کوونکی الا من بعد اذنه، مگر وروسته د اذن د الله تعالی نه. لکه مخکې مې دا خبره وکړه په دې صورت کې یو مهمه موضوع چې الله تعالی ذکر کړې ده، هغه د مشرکانو په دې عقیده باندې رد دی چې مشرکانو د خپلو الهو باره کې دا خبره کوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله، چې دا د الله تعالی په دربار کې زموږ شفاعت کوونکي دي. لکه وروسته د دې صورت په 13 آیت کې دا موضوع ذکر کیږي. نو الله فرمایي نه، داسې نه ده. ما من شفیع، نشته دی هیڅ شفاعت کوونکی الا من بعد اذنه، مگر وروسته د اذن د الله تعالی نه. یوازې هغه څوک به شفاعت کوي چاته چې الله تعالی د شفاعت اذن وکړي، او د هغه چا باره کې به شفاعت کوي د چا باره کې چې ورته الله تعالی اذن وکړي. او شفاعت به یوازې د موحدینو مؤمنانو باره کې کیږي، د مشرکانو باره کې به الله تعالی د شفاعت اذن نه کوي. ذالکم الله ربکم، ذالکم د دغو صفاتو والا چې مخکې ذکر شو، هغه ذات چې د اسمانونو ځمکې پیدا کړي دي، او بیا د عرش د پاسه استوا کړې ده، او د مخلوقاتو د ټولو چارو تدبیر او انتظام کوي.
نو دې صفات والا الله دی. ربکم چې هغه ستاسو رب دی. فاعبدوه نو تاسو یوازې د هغه عبادت وکئ. کله چې الله سبحانه وتعالی دومره لوی ذات دی نو د انسانان د الله تعالی عبادت باید وکړي، او عبادت یوازې د الله تعالی دپاره باید وکړي. د الله تعالی په عبادت کې د الله سره بل هیڅوک شریک ونه ګرځوي. فاعبدوه نو تاسو یوازې د الله بندګي وکئ او تاسو د الله سره بل هیڅوک مه شریکوئ. افلا تذکرون نو آیا تاسو پند او عبرت نه اخلئ؟ آیا تاسو د الله تعالی په دې عظمت کې، د الله په دې لویي کې سوچ او فکر نه کوئ چې عبادت یوازې د الله پورې خاص کړي، د الله سره بل څوک شریک ونه ګرځوئ. الیه مرجعکم جمیعا په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی د قیامت ذکر کوي، ایمان بلقاء الله، او د قیامت لپاره الله تعالی دلیل ذکر کوي، او دا چې الله تعالی د انسانان دوباره ولې ژوندي کوي د دې حکمت الله ذکر کوي. الیه مرجعکم جمیعا، خاص الله تعالی ته ورګرځېدل ستاسو د جمیعا د ټولو، تاسې ټول به د قیامت په ورځ باندې الله ته ورګرځئ، دې لپاره چې الله د ټولو بندګانو سره محاسبه وکړي او الله تعالی د هغو د اعمالو جزا ورکړي. وعد الله، وعده کړې ده الله تعالی حقا یقیني، وعده کړې ده الله تعالی په وعدې کولو سره، او دا وعده الله تعالی یقیني کړې ده. انه یبدأ الخلق ثم یعیده، په دې جمله کې الله تعالی د قیامت د اثبات لپاره دلیل ذکر کوي. انه یبدأ الخلق، یقینا دا الله تعالی یبدأ الخلق ابتدا د خلقت کوي، یعنی په ابتدا کې هم دا انسانان الله پیدا کړي دي. ثم یعیده، بیا الله تعالی دوباره خلقت کوي، دوباره د انسانان بیا ژوندي کوي د مرګ نه وروسته. نو هغه ذات چې د انسانان اول پیدا کړي دي نو انسانان دوباره بیا پیدا کوی شي. وهو اهون علیه، بل ځای کې الله فرمایي، او دغه دوباره پیدا کول په الله تعالی باندې ډېر آسان دي. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اوس الله تعالی د دې خبرې حکمت ذکر کوي چې د قیامت ولې الله تعالی قایموي، د انسانان دوباره الله تعالی ولې ژوندي کوي. لیجزی الذین آمنوا، دې لپاره چې بدله ورکړي الله تعالی هغو کسانان ته چې ایمان راوړی دی. وعملوا الصالحات، او نیک اعمال کړي دي. بالقسط، په عدل او په انصاف سره، چې الله تعالی د هغو جزا پوره ورته ورکړي او د هغو د جزا نه الله تعالی هیڅ یو شی کم نه کړي. والذین کفروا، او هغه کسانان چې کفر کړی دی، لهم شراب من حمیم، چې د الله د توحید نه انکار کړی دی، د الله د پیغمبرانو تکذیب کړی دی. لهم شراب من حمیم، وی به د هغو دپاره شراب څکل من حمیم، دغه ډېرو زیاتو ګرمو اوبو نه. وعذاب علیم، هغه ګرمې اوبه چې هغه وڅښي دا کلمې به ښکته توی شي. وعذاب علیم، او د هغو دپاره عذاب دی دردونکی عذاب. بما کانوا یکفرون، په سبب د دې باندې چې دوی کفر کوو، د هغو د کفر د وجې نه الله به هغو ته د هغو د کفر او د هغو د تکذیب جزا ورکوي. هو الذي جعل الشمس ضیاء، اوس الله سبحانه وتعالی د خپل قدرت او د خپل توحید لپاره نور دلایل ذکر کوي. هو الذي جعل الشمس ضیاء، خاص الله تعالی هغه ذات دی جعل الشمس چې ګرځولی دی لمر ضیاء د ډېرې زیاتې رڼا والا، والقمر نورا او ګرځولی د سپوږمۍ نورا د کمې رڼا والا، وقدره منازل او مقرر کړي دي الله تعالی د سپوږمۍ دپاره منازل منزلونه، لتعلموا عدد السنین والحساب، دې لپاره چې معلوم کړي تاسو او وپېژنئ تاسو عدد السنین شمار د کلونو، والحساب او حساب د ورځو او د میاشتو. ما خلق الله ذلك، ندی پیدا کړي الله تعالی دا هر یو الا بالحق، مگر په حق باندې
د حق د اظهار دپاره الله پیدا کړي دي. الله دا نظام عبث او بې فایدې نه دی پیدا کړی. یفصل الآیات په تفصیل سره بیانوي الله تعالی الآیات دلایل خپل. الله د خپل توحید دلایل په تفصیل باندې بیانوي، تکویني دلایل. دې لپاره چې دا بندګان د الله قدرت وپېژني، د الله تعالی په حکمت کې سوچ او فکر وکړي او دې نتیجې ته ورسېږي چې د الله سره هیڅوک شریک نشته دی. لقوم یعلمون دپاره د هغه قوم چې هغوی پوهېږي، یعنې کوم کسانان چې د الله تعالی د قدرت او د الله د توحید په دلایلو کې سوچ او فکر کوي. هو الذي جعل الشمس ضیاء، الله تعالی د لمر باره کې ویل چې ضیاء، او د سپوږمۍ باره کې الله وفرمایل چې نورا. ضیا هغه ته ویل کېږي چې زیاتې رڼا والی او حرارت هم ورسره وي، دې ته ضیا وایي. او نور د کمې رڼا والا، او دا چې حرارت پکې نه وي. قرآن کریم کې الله تعالی ځای په ځای دا موضوع ذکر کړې ده. په سورة نوح کې الله تعالی دا خبره ذکر کړې وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس سراجا. سپوږمۍ الله تعالی په دې اسمانو کې نور ګرځولې ده، او لمر الله تعالی سراج ګرځولی دی، یعنې داسې چراغ چې هغه د ډېرې زیات رڼا والا دی. وایي بعضې علما دا فرق کوي چې نور هغې رڼا ته ویل کېږي کوم رڼا چې خپله مستقله ذاتي رڼا وي. د لمر رڼا دا ذاتي رڼا ده، او نور هغې رڼا ته ویل کېږي چې هغه د بل څه نه اخیستل شوي. د سپوږمۍ رڼا دا د لمر نه اخیستل شوې ده. نو لمر الله تعالی د ډېرې رڼا والا پیدا کړی دی، دې لپاره چې د ورځې خلک خپل کاروبار وکړي، زندګي وکړي. سپوږمۍ الله تعالی د کمې رڼا والا پیدا کړې ده، دې لپاره چې د شپې خلک آرام وکړي. وقدره منازله، او مقرر کړې ده الله تعالی دا سپوږمۍ، دا ضمیر راجع دی قمر ته. منازله یعنې د سپوږمۍ دپاره الله تعالی مقرر کړي دي منزلونه. لتعلموا عدد السنین والحساب، دې لپاره چې معلوم کړي تاسې په دې سره شمار د کلونو او حساب د ورځو او د میاشتو. وقدره سپوږمۍ دپاره الله تعالی منزلونه مقرر کړي دي. هرچې بعضې علما وایي چې قدره کې ضمیر راجع دی د مذکور ته. د لمر او سپوږمۍ دواړو دپاره الله تعالی منازل تعین کړي دي، لیکن صحیح خبره دا معلومیږي چې دا ضمیر راجع دی دا قریب ته چې هغه قمر دی. وقدره او مقرر کړي دي الله تعالی د قمر دپاره، د سپوږمۍ دپاره. لکه الله تعالی په سورة یاسین کې الله فرمایي والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم. او د سپوږمۍ دپاره الله فرمایي چې مقرر کړي دي موږ منزلونه، کله په یو منزل کې کله په بل منزل کې. الله تعالی 28 منزله د سپوږمۍ دپاره مقرر کړي دي چې دا په 28 شپو کې پوره کوي. بیا که چېرته میاشت د 13 شپو وي نو 2 شپې میاشت پټېږي، او که میاشت د 29 شپو وي 1 شپه پټېږي. والقمر قدرناه، د سپوږمۍ دپاره الله فرمایي چې ما منزلونه مقرر کړي دي. حتی عاد کالعرجون القدیم، چې په اول کې وړی بیا غټه شي بیا وړه شي. حتی عاد تر دې پورې چې راوګرځي کالعرجون القدیم، په شانته د څانګې د خرما، وچې خرما او د پخوانۍ خرما چې باریکۍ او داسې مخوص شکل ولري، دې حالت ته راوګرځي. لتعلموا عدد السنین والحساب، دې لپاره چې معلوم کړئ تاسې په دې باندې شمار د کلونو او حساب د میاشتو او د ورځو. دې نه معلومیږي چې په اسلام کې میاشتې ته اعتبار دی. کلونه او میاشتې او ورځې دا په دې سپوږمۍ معلومیږي. اسلامي تاریخ به د سپوږمۍ په حساب باندې، او ځکه الله د سپوږمۍ باره کې دا خبره کړې چې وقدره منازله، او مقرر کړي دی الله تعالی د سپوږمۍ دپاره منزلونه، دې لپاره چې شمیر د کلونو او حساب د ورځو او د میاشتو تاسې په دې باندې معلوم کړئ. ما خلق الله ذلك الا بالحق، دا الله تعالی نه دی پیدا کړي، عبث نه دی پیدا کړي، مګر د پاره د اظهار د حق پیدا کړي. یفصل الآیات لقوم یعلمون، په تفصیل سره بیانوي الله تعالی آیاتونه خپل، یعنې دلایل د توحید خپل
دا د الله تعالی تکویني دلایل دي چې الله یې بیانوي لقوم یعلمون دپاره د فایدې د هغو خلکو چې هغه پوهیږي یعنې په دې کې سوچ او فکر کوي دې لپاره چې تاسې د الله قدرت د الله تعالی حکمت او بالاخره د الله توحید په دې معلوم کړي ان فی اختلاف الليل والنهار په دې کې الله تعالی د خپل توحید لپاره بل دلیل ذکر کوي دا ټول د الله د معرفت دلایل دي ان فی اختلاف الليل والنهار یقینا په اختلاف د شپې او ورځې کې چې کله شپه شي او کله ورځ شي او شپه الله تعالی تیاره پیدا کړي ورځ الله تعالی رڼا پیدا کړې ده وما خلق الله في السماوات والارض او په هغه څه کې خلق الله چې پیدا کړي دي الله تعالی في السماوات والارض په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې هغه مخلوقات چې الله په اسمانو کې پیدا کړي دي الله تعالی په اسمانونو کې ملائک پیدا کړي دي لمر د سپوږمۍ ده ستوري دي او داسې نور مخلوقات الله پیدا کړي والارض او په هغه مخلوقاتو کې چې الله په ځمکه کې پیدا کړي الله تعالی حیوانات پیدا کړي دي الله تعالی غرونه پیدا کړي بحرونه الله پیدا کړي دي سیندونه الله پیدا کړي دي الله ونې پیدا کړي دي په دې ځمکه کې الله تعالی قسمه قسم معادن پیدا کړي لآیات لقوم یتقون خامخا په دې ټولو شیانو کې الله فرمایي لآیات نښې دي په دې کې دلایل د قدرت د الله تعالی دي دلایل د وجود د الله تعالی دي چې الله موجود دی او د الله د توحید دلایل دي د الله د قدرت دلایل دي د الله د علم دلایل دي او د الله تعالی د حکمت دلایل دي لقوم یتقون دپاره د هغو خلکو یتقون چې هغه د الله تعالی نه یریږي د دې نه هغه خلک فایده اخیستی شي کوم کسانان چې د الله د عذابه یریږي ان الذين لا يرجون لقاءنا مخکې آیتونو کې الله تعالی خپل د قدرت او د توحید لپاره دلایل ذکر کړه اوس الله تعالی د هغو کسانو لپاره وعید ذکر کوي کوم کسانان چې بعض بعد الموت نه مني قیامت نه مني د هغو لپاره الله وعید ذکر کوي بیا وروسته د مؤمنانو لپاره الله بشارت ذکر کوي ان الذين یقینا هغه کسانان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري لقاءنا د ملاقات زمونږ سره د مخامخ کېدلو عقیده نه لري او دا خبره بالکل په فکر کې هم نه ګرځي چې قیامت به قایمیږي او دا ټول انسانان به د الله مخې ته درېږي ورضو بالحیات الدنیا او خوشحال دي بالحیات الدنیا په ژوند د دنیا باندې د دنیا په ژوند باندې خوشحاله دي یعنی دا خپل اصل مقصد ګرځولی دی واطمئنوا بها او مطمئن شوي دي بها په دې ژوند د دنیا باندې مطمئن شوي دا معنی چې ټول هم او غم دنیا ده زړه یې د دنیا پورې تړلی دی او بالکل د آخرت سوچ او فکر سره نشته دی والذین هم عن آیاتنا غافلون او هغه کسانان چې هغوی زموږ د آیتونو نه غافلون غفلت کوونکي دي د الله تعالی د قرآني آیتونو نه او د الله تعالی د تکویني آیتونو نه قرآني آیتونه خو دغه قرآن دی د الله د کتاب نه غافله دي او د الله تعالی د تکویني دلایلو نه تکویني آیتونه چې الله پیدا کړي الله د ځمکه پیدا کړي اسمانونه پیدا کړي دا نور کائنات الله دې لپاره پیدا کړي چې دا د الله د توحید دلایل دي او نښې دي د دې ټولو نه غفلت کوونکي دي وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون الله فرمایي څومره ډېر دلایل او نښې دي په اسمانونو په ځمکه کې چې دا خلک ورباندې تیریږي را تیریږي وهم عنها معرضون او دوی د هغو نه اعراض کوونکي دي اولئک مأواهم النار دا قسم خلک چې د الله ملاقات نه مني او ټول هم غم دنیا ده او د الله د آیتونو نه غافله دي مأواهم النار ځای د استوګنې د هغوی اور د جهنم دی بما كانوا یکسبون د وجه د هغو بدو اعمالو نه یکسبونه چې دوی کسب کول دا چې انسان په آخرت باندې ایمان نه لري په انسان هر څه کوي شرک هم کوي کفر هم کوي هر قسم ګناهونه کوي
نو ځکه فرمایي چې بما كانوا یکسبونه د دوی د استوګنې ځای جهنم دی، د جهنم اور دی. بما كانوا یکسبونه د هغوی د هغو بدو اعمالو د وجې نه چې دوی کسب کول. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. مخکې آیت کې الله تعالی د مکذبینو دپاره تخفیف ذکر کړ، اوس په دې آیت کې الله تعالی د مؤمنانو دپاره بشارت ذکر کوي. ان الذين آمنوا، یقینا هغه کسانان چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي. په قرآن کریم کې ایمان او عمل صالح دا اکثر یو ځای ذکر کیږي چې د چا په زړه کې ایمان پیدا شون، د ایمان تقاضا دا ده چې ایمان انسان د نیکو اعمالو طرف ته سوقي، خامخا به نیک عمل کوي. یهدیهم ربهم بإیمانهم، هدایت کوي دوی ته ربهم رب دوی بإیمانهم د هغوی د ایمان د وجې نه، د هغوی د ایمان د وجې نه الله تعالی دوی ته هدایت کوي. په دنیا کې بدله دا ده چې الله دوی ته سمه لاره ښیي، د جنت لاره ورته الله تعالی ښیي. یا یهدیهم ربهم بإیمانهم نه مقصد دا دی چې الله دوی ته هدایت کوي، د جنت هدایت ورته کوي، یعنی جنت ته الله تعالی رسوي. د هدایت مختلف مرتبې دي. د هدایت آخري درجه دا ده چې الله تعالی یو بنده جنت ته داخل کړي، جنت ته ورسوي، خپل مقصد ته ورسوي چې هغه جنت ته. تجري من تحتهم الانهار، بهیږي به لاندې د هغو نه، د هغو د امر لاندې او د هغو د ونو د لاندې، د هغو د قصرونو د لاندې به بهیږي الانهار نهرونه، فی جنات النعیم، په جنتونو د نعمتونو کې، په هغه جنتونو کې چې هغوی کې به ډېر زیات نعمتونه به وي او دوی به په هغې کې همیشه دپاره وي. دعواهم فیها سبحانک اللهم وتحیتهم فیها سلام. دعواهم دعا د دوی به فیها په دې جنت کې سبحانک اللهم، د سبحانک اللهم کلمه به چې پاکي د تا لره یا الله تعالی، یا الله تعالی ته د هر قسم عیبونو نه پاکي. وتحیتهم او تحیت دوی یو بل ته تحفې سلام سلام به جنتیان به یو بل باندې سلامونه کوي. وآخر دعواهم او آخر د دعا د دوی به څه شي؟ ان الحمد لله رب العالمین، دا خبره به چې الحمد لله رب العالمین. دعواهم فیها سبحانک اللهم، دعواهم منا دعا د دوی، خبرې د دوی په جنت کې سبحانک اللهم ای. جنتیان چې کوم نعمتونه د الله تعالی نه غواړي نو د غوښتلو الفاظ به یې سبحانک اللهم، چې یا الله تعالی ته د هر قسم عیبونو نه پاکې. دا تسبیح به همیشه دپاره په ژبه باندې جاري، لکه حدیث کې راغلی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یلهمون التسبیح کما تلهمون النفس. جنتیانو ته به د تسبیحاتو الهام داسې کیږي لکه تاسې ته چې د نفس الهام کیږي. یعنی جنتیان به په جنت کې تسبیحات داسې په اسانه باندې وایي لکه تاسې چې په اسانه باندې ساه اخلی، لکه د ساه اخیستل چې څومره اسانه وي، په دې کې څه مشقت او تکلیف نه وي، نو دارنګه جنتیانو ته په تسبیحاتو ویلو کې هیڅ تکلیف نه وي. وتحیتهم فیها سلام، او د دوی تحیه او تحفه به یو بل ته سلامي. جنتیان به همیشه دپاره یو بل باندې سلامونه کوي، ملائک به هم په دوی باندې سلامونه کوي. وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، او آخر د دعا به، آخر د مجلس چې کله مجلس ختموي، آخري خبره به دا چې الحمد لله رب العالمین. ټول صفات د کمال یوازې د الله لره دي. رب العالمین هغه الله تعالی چې هغه د ټولو مخلوقاتو پالونکی او تربیت کوونکی دی. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. دي کافرانو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا مطالبه کوله چې د الله عذاب په موږ راوله، ته چې موږ د الله د عذابونو نه یېرې، د عذاب را باندې راوله. مخکې سورت انفال کې الله دا خبره ذکر کړې وه چې دا مشرکانو به ویلی شي اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك، یا الله تعالی که دا قرآن حق یو ستا د طرفه وي، فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم.
نو د اسمان نه موږ باندې د کاڼو باران وکړي یا راولي په موږ باندې دردونکی عذاب. نو الله فرمایي ولو يعجل الله که چېرته په جلتۍ سره رسولی الله تعالی للناس خلقو ته الشر شر او عذاب استعجالهم بالخير په شانته د استعجال د دې خلکو بالخير خیر لره که دا خلک چې خیر او راحت او نعمتونه په جلتۍ سره د الله تعالی نه غواړي. د انسانانو طبیعت دا دی چې دا په جلتۍ سره غواړي چې الله ورته خیر ورسوي، الله ور باندې خپل رحمت وکړي. نو که الله تعالی هم دومره زر دوی ته عذاب رسولی، الله فرمایي لقضي الیهم اجلهم، نو خامخا فیصله شوې وه الیهم دوی ته اجلهم د دوی نیټه، یعنې الله به دوی هلاک کړي وای. لیکن الله داسې نه کوي. لیکن الله تعالی په جلتۍ سره د خلکو ته عذاب نه ورکوي، بلکې الله د خلکو ته فرصت ورکوي دې لپاره چې دا خلک سوچ او فکر وکړي، کیدای شي دا خلک الله ته توبه وباسي. یا د ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم د دې مقصد دا هم دی. امام مجاهد رحمت الله علیه فرمایي چې یو کس د خپل ځان دپاره یا د خپلو بچیانو دپاره چې کله غصه شي ښېرا کوي چې الله تعالی د پلانۍ هلاک کړي، یا ځان دپاره ښېرا کوي، نو الله فرمایي که چېرته الله تعالی په جلتۍ سره خلکو ته شر ورکولی، دا کومه د شر دعا چې انسانان کوي، که دا دعا الله تعالی په جلتۍ سره قبلولی استعجالهم بالخیر، لکه څنګه چې دا خلک په جلتۍ سره ځان دپاره خیر غواړي او الله ورته خیر ورکوي، نو که همدقسې الله تعالی دا د شر دعاګانې د دوی په جلتۍ سره قبلولی لقضي الیهم اجلهم، نو د هغو نیټه به پوره شوې وه، دا خلک به الله تعالی ټول هلاک کړي وای. لیکن داسې نه کوي الله تعالی، بلکې الله تعالی د شر دعا کومه د شر دعا چې د انسانان کوي، الله تعالی د خپل رحمت د وجې نه عذاب په دوی باندې الله نه رالیږي. استعجالهم بالخیر، یعنې په شانته د استعجال د دې خلکو چې په عجله باندې غواړي بالخیر خیر لره. یا بعض علما د استعجالهم معنا دا کړي لکه څنګه چې زر ورکوي الله تعالی دوی ته بالخیر خیر، ولو يعجل الله، یعنې که چېرته په جلتۍ سره ورکولی الله تعالی د خلکو ته للناس خلکو ته الشر شر او تکلیف و عذاب استعجالهم، لکه څنګه چې زر ورکوي الله تعالی دوی ته بالخیر خیر لره، لکه څنګه چې کله چې دا خلک د الله نه خیر وغواړي الله زر ورته خیر ورکوي، نو که شر هم ورته زر رسولی لقضي الیهم، نو خامخا فیصله شوې وه الیهم دوی ته اجلهم د دوی نیټه، یعنې الله به دوی هلاک کړي وای. لیکن الله داسې نه کوي. فنذر الذین لا یرجون لقاءنا، الله فرمایي فنذر الذین، نو پرېږدو موږ الذین لا یرجون لقاءنا، هغه کسانان چې امید نه لري، ان عقیده نه لري لقاءنا د ملاقات زمونږ، فی طغیانهم په سرکشۍ خپلې کې، یعمهون په داسې حال کې چې سرګردان او پریشانه وي، یعنې بغیر دې نه چې الله تعالی دوی ته عذاب ورکړي، الله دې مجرمانو ته دا کوم کسانان چې قیامت نه مني او د قیامت تکذیب کوي، الله فرمایي چې هغوی موږ پرېږدو بغیر د عذاب نه، هغو ته فرصت ورکوو او قسمه قسم نعمتونه ورته ورکوو، سره د دې نه چې ګناهونه کوي، سرکشي کوي، دې لپاره چې د الله د خوا نه په دوی باندې حجت قایم شي. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. اوس الله تعالی په دې آیت کې د انسانانو دا خوی ذکر کوي چې کله مصیبت ور باندې راشي، د مصیبت په وخت کې انسانان الله ته فریاد کوي، لیکن کله چې الله مصیبت ځینې لرې کړي بیا هغه هر څه هیري، بیا الله هم ځینې هیر شي، د الله نعمتونه هم ځینې هیر شي، بیا په غفلت کې ژوند کوي. وإذا مس الإنسان، او کله چې ورسیږي انسان ته الضر تکلیف، مرض ور باندې راشي، فقر پر راشي، مصیبتونه پر راشي، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، نو په ټولو حالتونو کې الله ته دعاګانې کوي،
دعانا الله فرمای دعا کوي زمونږ نه لجنبه په اړخ خپل باندې او قاعدا یا په ناسته باندې او قائما یا په ولاړه باندې یعنی په خپل ټولو حالتونو کې الله ته فریاد کوي که د ملاستې حالت دی که د ناستې حالت دی او که د ولاړې حالت دی د الله نه دعاګانې غواړي چې الله دا مصیبت مانه لرې کړي فلما کشفنا عنه ضره نو کله چې لرې کړو موږ د هغه نه ضره تکلیف د هغه مصیبت و تکلیف ځینې لرې کړو مره کأن لم يدعنا الى ضر مسه بیا الله تعالی بالکل هیر کی مره روان شي دی په دې خپل کفر کې په دې خپل شرک کې همداسې روان شي ان د خپل کفر ته د خپل شرک ته استمرار ورکي کأن لم يدعنا لکه چې نه رابللي موږ الى ضر یو تکلیف ته مسه چې هغه ته رسېدلی دی لکه ده باندې چې بالکل تکلیف نه راغلی او ما ته مخکې بالکل فریاد نه کړی نو داسې بالکل زه ځینې هیر شم الله فرمایي کذلک زینا همدغه رنګه ښایسته شوی دی للمسرفین اسراف کوونکو ته دا کوم کسانان چې کافران دي مشرکان دي ما کانوا یعملون هغه بد اعمال چې دوی کول دا بد اعمال دوی ته شیطان ښایسته کړي دي د سختیو په وخت کې الله ته التجا کوي الله ته فریاد کوي بیا کله چې الله ورباندې فراخي راولي الله خپل نعمتونه ورباندې وکړي بیا الله تعالی هیر کی ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وصلی الله فرمایي چې بدبختانو تاسې د الله عذابونه مه غواړئ تاسې مخکینی امتونو ته وګورئ چې مخکینی امتونه الله تعالی په قسمه قسم عذابونو باندې هلاک کړي دي تاسې هم هلاک کولی شي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم او یقینا هلاکي کړي دي منګه پیړۍ من قبلكم مخکې ستاسو نه مخکې مې ډېرې پیړۍ او ډېر قرنونه هلاک کړي دي الله فرمایي لما ظلموا کله چې هغو ظلم وکړه یعنې کفر یې وکړه شرک یې وکړه او په د خپله سرکشي ګمراهۍ کې کلک پاتې و وجاءتهم رسلهم بالبینات او راغلي و دوی ته پیغمبران دوی بالبینات په ښکاره معجزو وما كانوا ليؤمنوا او نو دوی چې ایمان راوړی وی په دې خپل کفر باندې په دې خپل تکذیب باندې همداسې مستمر پاتې شوه نو بالاخره الله تعالی په قسمه قسم عذابونو باندې هلاک کړه نو الله فرمایي کذلک نجزي القوم المجرمین همدغسې جزا ورکوو موږ القوم المجرمین قوم مجرمانو ته هر مجرم ته الله فرمایي دقسې عذاب ورکوو دې موجوده کسانو ته الله فرمایي تاسې ځان سم کړئ کنی تاسې به الله تعالی داسې هلاک کړي لکه مخکیني امتونه چې هلاک کړي دي ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدهم ثم جعلناکم بیا وګرځولې موږ تاسو لره خلائف جانشینان د دې خلکو چې دا مخکیني مکذبه امتونه هم هلاک کړه بیا تاسې موږ د دې خلکو جانشین وګرځولې فی الارض په ځمکه کې بیا تاسې موږ د دوی ځایناستې وګرځولئ د هغو د هلاکت نه وروسته مې تاسې ته فرصت درکړه په دې ځمکه کې فی الارض په ځمکه کې من بعدهم وروسته د هغوی نه یعنې وروسته د هلاکت د هغوی نه لننظر کیف تعملون دې لپاره چې وګورو موږ کیف تعملون چې څرنګه عمل تاسو کوئ دې لپاره چې الله په تاسې باندې امتحان کوي دا چې مخکینی امتونه الله تعالی هلاک کړي د هغو په ځای باندې الله تاسې پیدا کړي یاستئ نو الله تاسې باندې امتحان کوي څنګه امتحان کوي کیف تعملون چې تاسې څرنګه عمل کوئ همیشه لپاره الله تعالی د عمل کیفیت ته ګوري چې آیا ستا عمل د الله د پیغمبر په طریقه باندې و که نه و لیبلوکم ایکم احسن عملا دې لپاره چې الله تعالی امتحان کوي په تاسې باندې چې کوم یو په تاسې کې ښایسته عمل کوونکی دی الله تعالی د عمل کمیت ته نه ګوري الله د عمل کیفیت ته ګوري که عمل هر څومره ډیري خو چې عمل د الله د پیغمبر په طریقه باندې نه نو الله تعالی یې نه قبلوي او که لږ عملي خو د الله د پیغمبر په طریقه باندې نو هغه عمل د الله په نسبت باندې ډېر زیات وزن لري نو ځکه الله تعالی کیفیت ذکر کړی دی لننظر کیف تعملون دې لپاره چې وګورو موږ چې تاسو څنګه عمل کوئ واذا تتلى عليهم آیاتنا بینات اوس الله تعالی په دې آیتونو کې
د قرآن کریم باره کې د خلکو عناد ذکر کوي سره د دې نه چې دا قرآن کریم د الله کتاب دی. د قرآن کریم اعجاز بالکل واضح دی، لیکن دا خلک بیا هم د قرآن کریم باره کې دغسې بې ځایه مطالبې کوي. واذا تتلى عليهم آیاتنا، او کله چې لوستلی کېږي په دوی باندې، په دې مشرکانو باندې آیاتونه زموږ بینات، هغه آیتونه چې ښکاره او واضح آیتونه دي. په خپله د آیتونه د دې خبرې دلیل دی چې دا د الله کلام دی. د دې قرآن کریم فصاحت و بلاغت، د دې قرآن کریم اعجاز بالکل واضح دی. قال الذين لا يرجون لقاءنا، نو وایي هغه کسانان لا يرجون لقاءنا چې امید نه لري د ملاقات زمونږه، یعنې د قیامت د ورځې عقیده نه لري. ایتی بقرآن غیر هذا، نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي راوړه ته بقرآن غیر هذا، یو قرآن غیر هذا ما سوا د دې قرآن نه، داسې قرآن موږ ته راوړه چې د دې قرآن نه بدلي بالکل، یعنې داسې قرآن راوړه چې په هغه کې زموږ د الهو عیبونه نه بیان شوي. دا قرآن کریم خو ټول زموږ په الهو باندې رد دی، زموږ په شرک باندې رد دی چې تاسې د یو الله بندګي وکړئ. انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، دې مشرکانو ته چې به کله ویل کېده لا اله الا الله، چې د الله نه بغیر هیڅوک د عبادت لایق نشته دی، یستکبرون، دوی به د دې کلمې د منلو نه تکبر کاوه. دارنګه مشرکانو به ویلې اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب، آیا د دومره الهونه یو اله جوړ که موږ ته؟ دا خو ډېره عجیبه خبره ده. د اوسه پورې زموږ ډېر الهه وو، څوک د مرض د شفا دپاره وو، څوک د اولاد دپاره وو، او څوک د یو حاجت دپاره وو، څوک د بل حاجت دپاره وو، او دی موږ ته وایي چې تاسې د یو الله بندګي وکړئ. نو دغه خبره دوی باندې بده لګېده. نو مراد د بقرآن غیر هذا نه داسې قرآن چې د توحید خبرې پکې نه وي. ایتی بقرآن غیر هذا، راوړه موږ ته یو قرآن غیر هذا، غیر د دې قرآن نه، یعنې داسې قرآن چې هغه د دې نه بالکل بدلي، چې هغه کې زموږ د الهو بدي نه بیان شوي. او بدله، یا دا قرآن کریم بدل کړه، اوسنی چې کوم قرآن د دې کې تبدیل راوله. نو دوی دوه قسمه مطالبې د پیغمبر علیه السلام نه وکړې، یا خو دا چې دا قرآن بالکل بدل که غیر هذا، یا تغییر پکې وکړه یا تبدیل وکړه. تغییر معنا بالکل دا کتاب بدل که، د دې په ځای باندې بل کتاب موږ ته راوړه، داسې کتاب چې هغه کې د توحید خبره نه ذکر شوې او د شرک مذمت پکې نه ذکر شوی. او تبدیل دا معنا چې دا کتاب دی خو د کتاب کې ترمیم وکړه، دغه د توحید کومې خبرې چې دي دا ځینې وباسه، دا د شرک په رد کې چې کوم آیتونه دي دا ځینې وباسه. لکه بعضې کسانو باندې د جهاد آیتونه بد لګېږي، چا باندې د الله د توحید خبرې بد لګېږي، چا باندې د الله د پیغمبر د تابعداري خبرې بد لګېږي، چا باندې مثلا د سود خبرې بد لګېږي چې چا ته وایي سود مخورئ. نو هر چا کې چې کوم مرض دی هغه خبرې ور باندې بد لګېږي، نو د هغې باره کې وایي چې دا خبرې ځینې وباسه. قل ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، ما یکون لی ندی جائز زما دپاره او ندی مناسب زما دپاره چې زه د الله په کتاب باندې لوبې وکړم او د الله په کتاب کې د ځانه تغییر و تبدیل راولم. ما یکون لی ندی مناسب زما دپاره او ندی صحیح زما دپاره ان ابدله، دا چې بدل کړم زه دا کتاب من تلقاء نفسی، د خپل طرف نه. من تلقاء نفسی ځکه وایي چې که الله په دې کې کوم نسخه راولي، بعضې آیتونه الله منسوخوي، نو الله تعالی حق لري، لکه د قرآن کریم بعضې آیتونه منسوخ شوي دي، لیکن زه د ځان نه دا تبدیل پکې نشم راوستی. ان اتبع الا ما یوحى الی، ځکه زه مأمور یم د الله د خوا نه، زه امر نه یم. ان اتبع، زه تابعداري نه کوم، الا ما یوحى الی، مگر د هغه څه چې وحي کیدای شي ماته. انی اخاف ان عصیت ربی، نو که دوی وایي چې که ته په دې کې تغییر و تبدیل راولې نو څه مشکل به وي؟
نو الله فرمایي چې د خلکو ته ووایه اني اخافو یقینا زه ویرېږم ان عصیت ربي که زه نافرماني وکړم د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د لوی ورځې چې الله به ما باندې عذاب راولي الله به ما هلاک کړي نو ځکه زه د الله په کتاب کې د ځانه تغییر و تبدیل نشم کولی قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به په دې آیت کې الله تعالی د قرآن کریم د حقانیت لپاره بل دلیل ذکر کوي قل ورته وفرمایه ای نبي صلی الله علیه وسلم لو شاء الله که چېرته اراده کړې وای الله تعالی ما تلوته علیکم نو نه به وای لوستلی ما دا قرآن کریم علیکم په تاسو باندې ولا ادراکم به او نه به خبر در کړی و الله تعالی تاسې ته په دې قرآن باندې زه به الله بلکل نوی رالیږلی او په دې قرآن باندې به الله تعالی تاسې نوی خبر کړي فقد لبست فیکم عمرا من قبله نو یقینا وخت تېر کړی دی ما فیکم په تاسو کې عمرا یو اوږد عمر من قبله مخکې د دې نه افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي ان دا خو د الله تعالی امر دی ما ته زه الله را لېږلی یم الله ما ته په دې باندې امر کړی دی چې زه تاسو ته د الله کتاب بیان کړم که چېرته الله تعالی دا اراده نه وی کړې نو ما به د دې کتاب تلاوت تاسو ته نه و کړی الله تعالی به تاسې په دې کتاب باندې نوی خبر کړي لیکن د الله اراده داسې ده او د الله د حکمت تقاضا دا وه چې الله هر چاته پیغمبر راولېږي او پیغمبر خلکو ته د الله کتاب بیان کړي او الله په دې خلکو باندې اقامه د حجت وکړي دې لپاره چې د قیامت په ورځ باندې د خلکو بانه پاتې نشي چې موږ ته پیغمبر نه و راغلی موږ ته کتاب نه و راغلی او بله دا ده فقد لبست فیکم عمرا من قبله یقینا د دې نه مخکې ما په تاسې کې یو اوږد عمر یو اوږده زمانه مې په تاسې کې وخت تېر کړی دی موږ به تاسې یو ځای وخت سره تېر کړی دی نو که ما په الله باندې دروغ جوړولی نو دې نه مخکې به ما په الله باندې دروغ ویلی وای لیکن دا چې مخکې مې دا خبرې نه کولې اوس یې کوم خو دا معنا ده چې مخکې الله ما ته د دې امر نه و کړی مخکې الله زه پیغمبر کړی نه وم اوس الله زه خپل پیغمبر جوړ کړم او بله دا ده چې د دې نه مخکې ما په تاسې کې وخت تېر کړی دی او تاسې ما پوره پیژنئ ما تاسې په ټوله معنا باندې پیژنئ چې ستاسې په مابین کې زه په صدق باندې او په امانتدارۍ باندې مشهور وم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خلکو صادق و امین ویلي او ما تر اوسه پورې دروغ نه دي ویلي او که دا خبره تاسې کوئ چې دا قرآن به ما ته بل چا ښودلی نو زه خو ستاسې منځ کې اوسېدلی یم 40 کاله مې ستاسې منځ کې ژوند کړی دی چې نه مې کتاب لوسته دی نه مې د کوم استاذ نه شاګردي کړې ده نه چا ما ته تعلیم را کړی دی بیا هم چې داسې عظیم کتاب تاسو ته پیش کوم چې ټوله دنیا د هغه د مقابلې نه عاجزه ده ټول فصحا بلغا ادیبان د هغه د مقابلې نه عاجزه دي او زه داسې یو څوک یم چې محض امي یم لیکل لوستل نشم کولی نو آیا دا خبره ستاسو دپاره کافي نه ده زما د صدق دپاره ستاسو دپاره دا کافي نه ده چې زه د الله پیغمبر یم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا نو څوک ډېر لوی ظالم دی ممن د هغه چا نه افترى على الله كذبا چې جوړ کړي په الله تعالی باندې دروغ په الله باندې دروغ ویل خو ډېر لوی ظلم دی نو دا د دې تصور نه کېږي چې زه په الله باندې دروغ وایم فمن اظلم څوک ډېر لوی ظالم دی ممن د هغه چا نه افترى على الله كذبا چې جوړ کړي په الله تعالی باندې دروغ او کذب بآیاته یا تکذیب وکړي د آیتونو د الله تعالی د الله آیتونو ته دروغ نسبت وکړي انه لا يفلح المجرمون یقینا شان د خبرې دا دی لا يفلح المجرمون نشي کامیابېدلی مجرمان د الله تعالی د عذابه نشي بچ کېدلی په دې کې هم د قرآن کریم د صدق لپاره الله دلیل ذکر کوي څوک ډېر لوی ظالم دی الله فرمایي د هغه چا نه چې په الله باندې دروغ جوړوي دا محمد صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې تاسې کې ژوند کړی دی
او تاسې د صادق او د امین په نوم باندې پېژانده، لکه د هرقل په حدیث کې راغلی دي کله چې د روم پاچا هرقل ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوتنامه ولېږله، نو په هغه زمانه کې ابو سفیان سره د څه مشرکانو نه په شام کې و، او د روم پاچا د هرقل شام ته راغلی و. نو کله چې دا دعوتنامه ورته ورسېده، نو هرقل د ابو سفیان نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې څه پوښتنې وکړې. نو په پوښتنو کې یوه پوښتنه دا وه چې د مخکې نه دروغ ویلې که نه؟ نو ابو سفیان ورته وویل چې نه، دروغ یې نه دي ویلي. نو هرقل ورته وویل چې ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يذهب ليكذب على الله، چې دی په خلکو باندې دروغ نه وایي، نو د دې امکان نشته دی چې په الله باندې بیا دروغ وایي. چې په خلکو یې دروغ نه ویلي، نو په الله باندې خو بالکل دروغ نه وایي. ځکه الله فرمایي چې څوک ډېر لوی ظالم دی د هغه چا نه چې هغه په الله تعالی باندې دروغ وایي. الله ته د داسې خبرو نسبت کوي چې الله نه یې کړي. یو څوک ووایي چې زه الله پیغمبر رالیږلی یم او هغه الله نه یې رالیږلی. یو څوک الله ته د شریکانو نسبت کوي، یو څوک الله تعالی ته د اولاد نسبت کوي. دا ټول په الله باندې دروغ ویل دي. او کذب بآیاته، یا دا چې د الله د آیتونو تکذیب وکړي. انه لا یفلح المجرمون، دا بل دلیل دی. انه لا یفلح المجرمون، یقینا نشي کامیابېدلی هغه کسانان چې مجرمان دي. که چېرته ما په الله باندې دروغ ویلی وای، نو مجرمان دروغجن انسانان خو نه کامیابېږي، الله یې عذابوي، الله یې هلاکوي. لیکن برعکس الله تعالی زما نصرت کوي، زما تایید کوي، الله ماته معجزې راکوي، زما ملګري ورځ په ورځ باندې زیاتېږي. نو دا د دې خبرې دلیل دی چې دا قرآن د الله کتاب دی. ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. اوس الله تعالی په دې آیت کې مشرکانو باندې رد کوي، او د مشرکانو دروغ الله ذکر کوي چې مشرکان په الله باندې دروغ وایي، ځکه الله ته شرکاو نسبت کوي او هغو ته شفعا وایي چې دا به د الله په دربار کې زموږ شفاعت کوي. ویعبدون من دون الله، او عبادت کوي دا مشرکان ما سوا د الله تعالی نه، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، د هغه څه عبادت کوي لا يضرهم چې نه دوی ته ضرر رسوای شي، ولا ينفعهم او نه دوی ته نفع رسوای شي. که عبادت یې ونه کي، نو په ترک د عبادت باندې هغو ته ضرر نشي رسولی، او که عبادت یې وکړي نو هغو ته نفع نشي رسوی، چې هغو د نفع د ضرر هیڅ مالکان نه دي. ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، او وایي دوی هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا شفاعت کوونکي دي زمونږه عند الله په نزد الله تعالی باندې، د الله په دربار کې. قل اتنبئون الله، ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم، اتنبئون الله، آیا تاسې خبر ورکوئ الله تعالی ته بما په هغه شریکانو سره لا يعلمو چې الله تعالی نه پوهیږي په هغو باندې فی السماوات ولا فی الارض، په اسمانونو کې نه په ځمکه کې. الله ته معلوم نه دي. یو شی چې الله ته معلوم نه وي، خو دا معنا چې نشته دي. الله تعالی ته په اسمانونو کې په ځمکه کې خپل شریکان معلوم نه دي چې څوک دې الله سره شریک. نو چې الله ته معلوم نه وي، خو دا معنا چې الله سره شریکان نشته دي. سبحانه، پاک دی الله تعالی، وتعالى او اوچت دی الله تعالی، عما یشرکون، د هغه څه نه چې د خلک د الله سره شریکان ګرځوي. ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، دوی عبادت کوي د ما سوا د الله تعالی نه. بعضې مفسرین دلته د اوثانو د اصنام ذکر کوي، د هغو بتانو عبادت کوي ما سوا د الله نه، چې نه ورته ضرر رسوای شي، نه ورته نفع رسوای شي. خو لیکن ما من دون الله عام دی، که هغه بتان دي، که هغه ملائک دي، که هغه انسانان دي، که پیران دي، که انبیا دي، که اولیاء دي، که قبرونه دي، که ونې دي، که تیږې دي، که هر شی دي چې د هغو عبادت کوي ما سوا د الله نه، نو الله رد کوي ما لا يضرهم ولا ينفعهم، د هغه چا عبادت کوي یا د هغه څه عبادت کوي چې نه دوی ته ضرر رسوای شي او نه دوی ته نفع رسوای شي. په معبود کې باید دا صفت چې معبود د نفع او د نقصان مالک وي،
چې خپل عابد ته به نفع هم رسوای شي او د هغه نه به ضرر دفع کوای شي، او که عبادت یې ونه کړي او د هغه نه فرماني وکړي هغه ته به ضرر رسوای شي. نو د الله نه بغیر چې څومره معبودان دي، که هغه د بوتانو په شکل کې دي، که هغه ونې دي، که هغه تیږې دي، که هغه لمر سپوږمۍ ده، که هغه ژوندي انسانان دي، که هغه مړه انسانان دي، که هغه ملائک دي، که انبیا اولیاء او هر شی دي، الله فرمایي چې هغه نه چاته نفع رسوای شي نه چاته نقصان رسوای شي. ښه چې څوک ورته وایي چې دا خو کمزوري مخلوقات د الله تعالی دي، تاسې ولې عبادت کوئ؟ ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، او وایي دوی چې دا د الله تعالی په دربار کې زموږ شفاعت کوونکي دي. اصل معبود زموږ الله دی، دا زموږ او د الله په منځ کې واسطې دي، دا به زموږ شفاعت کوي د الله په دربار کې. لکه سورة زمر کې الله فرمایي والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، او هغه کسانان چې د الله نه بغیر د ځان دپاره معبودان نیولي دي، اولیاء نیولي یعنې معبودان یې نیولي، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. که څوک ورته وایي چې دا خو کمزوري مخلوقات دي، تاسې ولې عبادت کوئ؟ دا خو معبود نشي کېدلی. نو دوی وایي چې ما نعبدهم، موږ د دوی عبادت نه کوو، الا ليقربونا الى الله زلفا، مګر دې لپاره چې نږدې کړي موږ الله تعالی ته په نږدې کولو سره، الله ته نږدې کړي. دا زموږ او د الله په منځ کې واسطې دي. اصل معبود زموږ الله دی. مشرکان به هم دا خبره کوله، اصل معبود حقیقي الله تعالی دی، او دا کوم معبودان چې موږ ورته عبادت کوو دا زموږ او د الله په منځ کې واسطې دي، موږ الله ته نږدې کوي. لکه دلته وایي چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا د الله په دربار کې زموږ شفاعت کوونکي دي. لکه زموږ په اصطلاح کې خلک وایي دا رویداران دي، د الله ته رویداران دي، د دوی په روی باندې موږ الله ته ځان نږدې کوو. علامه رازي رحمه الله په تفسیر کبیر کې دلته دا خبره لیکلې ده ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. وای د دې مثال زموږ په زمانه کې دا دی چې ډېر خلک داسې شته دي چې هغه د مشرانو، د اکابرو، د اولیاءو، د بزرګانو، د نیکانو خلکو د هغو د قبرونو تعظیم کوي، او دا عقیده ساتي که موږ د هغو د قبرونو تعظیم وکړو نو دوی به د الله په نسبت باندې زموږ دپاره شفاعت کوي. وای دا مثال دی. همدغه تفسیر کبیر کې دا خبره هم لیکلې ده چې په دنیا کې هیڅ چا بوتانو ته د بوتانو په حیثیت باندې عبادت نه دی کړی. هسې تیږې ته او یا لرګي ته څوک عبادت وکړي داسې نه ده شوی، بلکې همیشه دپاره داسې و د کومو بوتانو عبادت چې د خلکو کاوه، دا بوتان د خلکو یا د اولیاو په نوم باندې یا د پیغمبرانو په نوم باندې جوړ کړي وو. بیا به دوی د عقیده ساتله چې د پیغمبر روحانیت دلته د بت ته راځي، د دې ولی روح راځي د بت ته. نو کله چې زه د دې بت عبادت کوم نو زما نه د پیغمبر روح خوشحالېږي، د دې ولی روح مانه خوشحالېږي. بیا دا ولی او دا پیغمبر او دا نیکان خلک دا د الله په دربار کې زموږ شفاعت کوي. د دې خلکو داسې عقیده وه لکه دلته قرآن کریم نه داسې معلومیږي ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، او وایي چې دا د الله په دربار کې زموږ شفاعت کوونکي دي. لکه د هغه بوتانو په ضمن کې چې د کعبې خوا او شا کې کوم بوتان وه، د ابراهیم علیه السلام په نوم باندې د خلکو بت جوړ کړی و، د اسماعیل علیه السلام په نوم باندې بت جوړ کړی و، د هبل په نوم باندې مشهور بت و. هبل په اصل کې هابیل و. لکه مخکې موږ تاسې په شپږمه سپاره کې دا موضوع ذکر کړې وه په سورة مائده کې چې د آدم علیه السلام دوه زامن و چې تاریخي روایتونه کې راغلي چې یو هابیل و بل قابیل و. نو هابیل دا اول شهید دی په انسانانو کې، اول شهید دی. نو هبل دا د شهید په نوم باندې بت و. دارنګه په دې بتانو کې یو بت د لات په نوم باندې و، لات منات عزا. امام بخاري د لات باره کې وایي چې لات دا یو سخي سړی و چې حاجانو ته به خوراکونه ورکول. کان یلط السویق للحجاج، حاجانو ته به
ستوان ورکول، خوراکونه به ورکول، نو سخي و دا معنا. نو دا بوتان د خلکو یا د سخیانو په نوم باندې و، یا سخي صاحب و، یا شهید صاحب و، یا د پیغمبر په نوم باندې و، یا د بزرګانو په نومونه باندې و. نو دوی به ویل چې کله موږ د دې بت عبادت کوو، هغه د شهید یا د سخي یا د پیغمبر یا د ولی روحانیت راځي دې بت ته، نو هغه زموږ نه خوشحالېږي. نو هغه چې کله موږ خوشحاله کړو، بیا هغه الله ته زموږ شفاعت کوي. او بل دې ظالمانو الله تعالی په مخلوقاتو باندې قیاساوه، د الله قیاس په مخلوقاتو باندې کاوه. د دې خلکو عقیده دا وه چې الله خو ډېر اوچت دی، بېشکه چې الله اوچت دی، الله خو ډېر اوچت دی او موږ الله تعالی ته د واسطې نه بغیر نه رسېږو. وایي د الله مثال داسې دی، العیاذ بالله، لکه د یو پاچا مثال دی. لکه پاچا ته چې یو څوک د وزیر نه بغیر نه رسېږي، د یو رئیس نه بغیر نه رسېږي، واسطې نه بغیر نه رسېږي، نو الله ته موږ د واسطو نه بغیر نشو رسېدلی، العیاذ بالله. نو الله فرمایي چې فلا تضربوا لله الامثال، تاسې د الله دپاره مثالونه مه بیانوئ، تاسې الله په مخلوقاتو باندې مه قیاسوئ. ان الله یعلم وانتم لا تعلمون، الله تعالی پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. پاچا ته چې ته نه رسېږي د واسطې نه بغیر، پاچا خو ستا په حاجت باندې نه خبر، ستا په مشکلاتو باندې خبر نه پوهیږي په دې شیانو باندې. الله خو په هر څه باندې عالم دی. بل دا دی چې پاچایان خو رحم پکې نشته دی. الله خو ارحم الراحمین ذات دی، الرحمن الرحیم دی. د هغه چا نه چې ته الله ته واسطه کوې، د هغه نه الله تعالی په تا باندې ډېر زیات مهربانه دی، او د هغه نه ستا په حاجتونو باندې الله تعالی ډېر ښه خبر دی. یو څوک چې یو چا ته مشکل پیش کوي، یو دا دی چې هغه ستا په حالت باندې خبر شي، الله خبر دی در باندې. بل دا دی چې هغه تا باندې مهرباني ولري، الله د هر چا نه په تا مهربانه دی. بل دا دی چې هغه ستا مشکل حل کړی شي، یوازې الله دی چې هغه ستا مشکلات حل کولی شي. نو دې خلکو العیاذ بالله الله په مخلوقاتو باندې قیاساوه. دا بعضې خلک یو شعر وایي، وایي خدای مې پاچا رسول وزیر دی، زه د وزیر په واسطه پاچا ته ځمه، داسې یو هغه وایي. نه، الله تعالی چې دی واسطو ته محتاج نه دی. واذا سألك عبادي عني فإني قریب. یوه مهمه عقیده چې قرآن کریم ذکر کړې ده، هغه دا عقیده ده چې الله تعالی هر چا ته نږدې دی. واذا سألك عبادي عني فإني قریب. کله چې الله فرمایي زما بندگان زما باره کې ستا نه پوښتنه کوي چې الله تعالی لرې دی که نږدې دی، فإني قریب. الله فرمایي یقینا زه نږدې یم دې بندگانو ته. یو حدیث کې راغلی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي وهو اقرب الى احدكم من عنق راحلته. الله تعالی په تاسو کې یو کس ته د خپل سورلۍ د څټ نه هم ډېر نږدې دی. الله ډېر نږدې دی. الله د علم په لحاظ باندې، د قدرت په لحاظ باندې، د اورېدلو په لحاظ باندې، د لیدلو په لحاظ باندې، د دې نه هم تا ته ډېر نږدې دی. نو هر څوک کولی شي چې په خپل عمل باندې الله ته ځان نږدې کړي. نو دا خلک وایي چې زه د فلاني لمن نیسمه، بس هغه به خامخا الله ته رسوي. نه، په لمن نیول باندې څوک الله ته نه رسېږي. د الله قانون دا دی چې الله هر چا سره دغه د عمل مطابق تعامل کوي. د الله تعالی محاسبه د هر چا سره دغه د عمل مطابق ده. نو دغه عقیده باندې قرآن کریم رد کوي. ويعبدون من دون الله، او عبادت کوي دا خلک ما سوا د الله نه، ما لا يضرهم، دا هغه چا عبادت کوي او د هغه شیانو عبادت کوي لا يضرهم چې نه هغوی ته ضرر رسوی شي، ولا ينفعهم، او نور ته فایده رسوی شي. که هغه بوتان دي، که هغه انسانان دي، که قبرونه دي، که ونې دي، که تیږې دي، که هر شی دي. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، او وایي دوی چې دا شفاعت کوونکي دي زمونږه عند الله، په نزد الله تعالی باندې، دا به د الله په دربار کې زموږ شفاعت کوي. قل اتنبئون الله، چې د الله په دربار کې څوک د الله د اذن نه بغیر شفاعت نشي کولی. لکه مخکې د صورت په سر کې ذکر شو، ما من شفیع الا من بعد اذنه، نشته دی هیڅ څوک شفاعت کوونکی مګر وروسته د اذن د الله تعالی نه. او الله به اذن یوازې موحدینو بندگانو ته کوي. مؤمنانو ته به الله اذن کوي چې هغوی شفاعت وکړي، او د مؤمنانو باره کې به شفاعت کوي، د کافر باره کې شفاعت بالکل نه کیږي. قل اتنبئون الله، ورته وفرمایي نبی صلی الله علیه وسلم اتنبئون الله، ای خبر ورکوي تاسې الله تعالی ته بما، په هغه شریکانو باندې،
لا يعلم چې الله ته معلوم نه دي فی السماوات ولا فی الارض په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې. الله تعالی ته خو معلوم نه دي چې په ځمکه او په اسمانونو کې څوک د الله سره شریک چې الله ته معلوم نه دي، خو دا معنی چې نشته دي، ځکه د الله د علم نه خو هېڅ یو شی بیرون نه دي. سبحانه پاک دی الله تعالی، وتعالی او ډیر اوچت دی الله تعالی، عما یشرکون د هغه څه نه چې دا خلک د الله سره شریکان ګرځوي. وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا. اوس الله دا موضوع ذکر کوي چې توحید د ټولو انسانانو دین و، ټول انسانان د الله په توحید باندې و. دا شرک په انسانانو کې عارضي پیدا شوی دی. شرک اصل دین نه دی، اصل دین د انسانانو توحید و. وروسته په دې خلکو کې اختلاف پیدا شو، بیا د هغه اختلاف د ازالې دپاره الله پیغمبران راولېږل، لکه سوره بقره کې دا خبره ذکر شوې وه. وما كان الناس او نو دا خلق الا امه واحده مگر یو امت، دا ټول انسانان یو امت و، په یو دین باندې و چې هغه د اسلام دین دی، د توحید دین دی. فاختلفوا بیا وروسته په دې خلکو کې اختلاف پیدا شو، وروسته بیا بعضې خلک مشرکان شو، بعضې خلک په توحید باندې پاتې شو. ولولا کلمة سبقت من ربک، او که چېرته نه وای هغه کلمه سبقت من ربک چې هغه مخکې واقع شوې ده، من ربک ستا د رب د طرف نه، یعنې که چېرته الله دا فیصله نه وای کړې چې الله تعالی د دې خلکو نه عذاب وروسته کوي، الله تعالی زر دا خلک نه رانیسي، لقضي بینهم، نو خامخا فیصله به شوې وه د دې خلکو په مابین کې، فیما فیه یختلفون، د هغه څه باره کې چې دا خلک په هغه کې اختلاف کوي. فیصله به یې داسې کړې وه چې الله تعالی به دا مکذبین، دا مشرکان، دا کافران به الله تعالی ټول هلاک کړي وای. لیکن د الله فیصله دا ده چې الله هر چاته فرصت ورکوي، الله هر چاته وخت ورکوي. دلته الله فرمایي چې وما كان الناس الا امه واحده، نو دا خلک مگر یو امت و. فاختلفوا بیا وروسته په دې خلکو کې اختلاف پیدا شو. سوره بقره کې الله دا خبره ذکر کړې وه، كان الناس امه واحده، دا خلک ټول یو امت و. فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین، نبی الله پیغمبران راولېږل زیری ورکوونکي او ویره ورکوونکي. د پیغمبرانو سره الله کتابونه راولېږل، د څه دپاره یې راولېږل؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه، دې دپاره چې د الله کتابونه د خلکو منځ کې فیصله وکړي د هغه اختلافاتو په باره کې چې د خلکو اختلاف کړی دی. نو خلک یو امت و. څنګه یو امت و؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې 10 قرنه و. دا 10 قرنه ټول په اسلام باندې و، دا ټول د الله په توحید باندې و. بیا د هغه نه وروسته په دې خلکو کې اختلاف پیدا شو، د خلکو بیا شرک پیدا کړ. کنی مخکې شرک بالکل نه و، او شرک د کوم ځای نه پیدا شو؟ د نوح علیه السلام د قوم نه پیدا شو. د دې وجه نه علما وایي اول پیغمبر چې الله را لېږلی دی د شرک د مقابلې دپاره نوح علیه السلام دی، ځکه د نوح علیه السلام د قوم نه مخکې 10 قرنه و. دا 10 قرنه ټول د الله په توحید باندې و. لکه حدیث کې راغلی چې الله فرمایي چې حدیث قدسی دی، خلقت عبادي حنفاء فاتتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دینهم، ما خپل بندگان حنفا پیدا کړي وو، د توحید په عقیده مې پیدا کړي وو. شیطانان دي خلکو ته راغله او شیطانانو دا خلک د خپل دین نه منحرف کړه، دا خلک په شرک واقع کړه. او د شرک پیدا کېدلو وجه څه شی وه؟ غلو فی الصالحین، د الله تعالی د نیکانو بندگانو په محبت کې، د هغو په تعظیم کې د حد نه افراط او قبر پرستی دینه شرک پیدا شو. د نوح علیه السلام په قوم کې 15 نیکان صالحان خلک وه، 15 اولیاء بزرګانو زموږ په اصطلاح باندې. ود سواع یغوس یعوق نصر، دا 15 واړه چې کله وفات شو نو شیطان د یو سپین ږیري په شکل باندې د خلکو ته راغی او دوی ته وویل چې ګوره تاسې که دا لویه سرمایه وه، دا 15 نیکان صالحان بزرګان، دا سرمایه خو ستاسې د لاسه ووتله، نو تاسې داسې وکړئ چې د دې 15 نیکانو صالحانو بزرګانو په نوم باندې تاسې د دوی مجسمې جوړې کړئ، تاسې د دې نیکانو صالحانو مجسمې جوړې کړئ. په
کومو ځایونو کې چې دوی ناسته کوله نو په هغه ځایونو کې تاسې دا مجسمې کېدی دې لپاره چې کله تاسې دا مجسمې ګورئ نو ستاسې به هغوی یادېږي د دوی چې کوم نیک کارونه وو نو ستاسې به هغه نیک کارونه هم یادېږي تاسې به نیکو کارو ته تشویقېږئ نو په دې طریقه باندې شیطان دوی ته وسوسه واچوله نو دې خلکو دا کار وکړه دا خو ښه کار دی د دې خلکو مجسمې جوړې کړې دا قرن چې کله ختم شو بل قرن چې پیدا شو نو هغو ته شیطان دا خبره وکړه چې ستاسې مشرانو خو د دې خلکو تعظیم یې کوو د دې خلکو عبادت یې کوو نو هغوی عبادت شروع کړ نو شرک د همدغه نه پیدا شو د نیکانو صالحانو په محبت کې د هغو په تعظیم کې د هغو په احترام کې د حد نه تجاوز کول د دې نه شرک پیدا کیږي د دې وجه نه د الله پیغمبر وایي لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم تاسې زما په باره کې هغسې مبالغه مه کوئ لکه نصاراو چې د عیسی علیه السلام باره کې مبالغه کوله زه د الله بنده یم د الله رسول یم تاسې زما باره کې نسې ووایه چې محمد د الله بنده دی د الله رسول دی واشهد ان محمدا عبده ورسوله لکه تشهد کې موږ تاسې وایو چې زه دا ګواهي کوم چې محمد د الله بنده دی او د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم نو عیسی د الله تعالی بنده و د الله رسول و د خلکو د عیسی علیه السلام نه ابن الله جوړ کړ چې دا د الله زوی دی علیاذ بالله یا خپل الله ورته ویلي نو دې نه دا شرک پیدا شو نو دا خلک یو امت و نو بیا الله تعالی نوح علیه السلام چې راولېږه نو دې خلکو بیا د نوح علیه السلام په مقابل کې 900 کاله دعوت ورته وکړه په 900 کالو کې الله فرمایي چې فما آمن معه الا قلیل ډېرو لږو خلکو ایمان راوړ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا دې خلکو به یو بل ته ویلې چې تاسې د نوح د خبرو د وجې نه د خپلو الهو عبادت مه پرېږدئ او خصوصا دا 5 نیکان دا 5 صالحان ود سواع یغوث یعوق نسر د دې خلکو عبادت خو بالکل پرې نه دی نو دا خبره الله ذکر کوي وما كان الناس الا امه واحده او نو دا خلک مگر یو امت و د توحید په عقیده باندې و فاختلفوا په دې خلکو کې اختلاف پیدا شو شرک پیدا شو به ولولا کلمه سبقت من ربك او سوال دا چې دا خلک ولې الله ته بکی څوک چې د الله سره شریکان مقرروي د الله دښمنان دي دا دښمنان الله ولې نه تبکی الله دې خبرې جواب کوي ولولا کلمه او کچیرته نو کلمه یعنی هغه فیصله سبقت من ربک چې مخکې واقع شوی د ستا د رب د طرف نه چې الله دا فیصله کړې ده چې الله به هر چا ته فرصت ورکړي وخت به ورکړي الله به زر څوک نه رانیسي په دنیا کې لقضی بینهم نو خامخا فیصله به شوې وه په مابین د دوی کې دا باطل پرستان مشرکان مکذبین به الله هلاک کړي وای لقضی بینهم خامخا فیصله به شوې وه د دوی په مابین کې فیما فیه یختلفونه په باره د هغه څه کې چې دوی اختلاف پکې کوي الله خو فیصله کړې ده د الله قولي فیصله خو شوې ده چې دا حق دی دا باطل دی دلته مراد د فیصلې نه د الله تعالی عملي فیصله ده چې الله به د ظالمان هلاک کړي وای ويقولون لولا انزل عليه آیة من ربه په دې آیت کې الله تعالی د کافرانو ضد او عناد ذکر کوي قرآن شته دی د قرآن غونې لویه معجزه چې مخکې ذکر شو دا شته لیکن دا ظالمان نورې معجزې غواړي ويقولون او وایي دا کافران او مشرکان مکذبین لولا انزل عليه ولې نشي نازلېدلی علیه محمد صلی الله علیه وسلم باندې آیة من ربه یو نښه او معجزه من ربه د هغه د رب د طرف نه هغه معجزې چې موږ یې غواړو چې زموږ مړي را ژوندي کړي راته د صفا د غره نه سره زر جوړ کړي راته په مکه کې نهرونه جاری کړي راته باغونه جوړ کړي یا داسې نورې مطالبې چې کړې وي لکه مخکینیو پیغمبرانو ته چې معجزې ورکړل شوې وې صالح علیه السلام ته د تیږې نه الله تعالی اوښه راوایسته موسی علیه السلام امسا او داسې نور معجزې فقل انما الغیب لله ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم انما الغیب لله یقینا غیب یوازې د الله په اختیار کې دي د غیب اختیار یوازې د الله سره دی د معجزاتو اختیار یوازې د الله سره دی او ما سره د دې اختیار نشته دی
فانتظروا نو تاسې انتظار وکړئ د فیصلې د الله چې الله زموږ ستاسې منځ کې فیصله وکړي. اني معکم من المنتظرین یقینا زه ستاسو سره یو ځای من المنتظرین د انتظار کوونکو نه یم د هغه عذاب باره کې چې الله به په تاسې باندې نازلوي. واذا اذقنا الناس رحمة من بعد ضراء. اوس په دې آیت کې الله تعالی د مشرکانو انسانانو مزاج ذکر کوي چې د مصیبت په وخت کې الله ته چغې وایي، الله ته فریادونه کوي، لیکن کله چې الله مصیبت ځینې لرې کړي بیا د الله د آیتونو مقابله کوي، بیا هغه هر څه یې هیري، غفلت کې ژوند کوي. واذا اذقنا الناس او کله چې وڅکو مونږه خلکو ته په خلکو باندې رحمتن رحمت، یعنی کله چې ورسو مونږه دې خلکو ته رحمتن خپل رحمت او خپل نعمتونه من بعد ضراء مستهم وروسته د هغه مصیبت نه مستهم چې رسېدلی دی دوی ته لکه قریشو باندې الله تعالی 2 کاله پرله پسې الله په دوی باندې قحط سالي راوستله تر دې پورې چې نږدې و چې هلاک شوي وای. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې مطالبه وکړه چې د الله نه دعاګانې وغواړي چې الله دا مصیبتونه لرې کړي موږ نه. نو کله چې الله مصیبتونه لرې کړه الله په دوی باندې فراخي راوسته نو دوی بیرته خپل کفر ته ادامه ورکړه. نو الله فرمایي واذا اذقنا الناس او کله چې ورسو موږ خلکو ته وڅکو په خلکو باندې یعنی ورسو خلکو ته رحمتن رحمت خپل د سختۍ نه وروسته اساني په راولو د قحطۍ نه وروسته فراخي ور باندې راولو من بعد ضراء وروسته د مصیبت نه مستهم چې رسېدلی دی دوی ته اذا لهم مکر فی آیاتنا ناڅاپه لهم د دوی دپاره مکر او سازشونه یي فی آیاتنا زموږ د آیتونو په مقابل کې. دې په ځای باندې چې د الله شکر ادا کړي الله فرمایي زموږ د آیتونو مقابلې کوي، د الله د دې نعمتونو د شکران په ځای باندې د الله د نعمتونو کفران او ناشکري کوي او د الله د آیتونو استهزاء کوي. قل الله اسرع مکرا ورته وفرمایي نبي صلی الله علیه وسلم الله تعالی اسرع ډېر تیز دی الله تعالی مکرن د مکر په لحاظ باندې د تدبیر په لحاظ باندې د عذاب ورکولو په لحاظ باندې. الله ظالم ته مهلت ورکوي استدراجن، لیکن بیا چې الله تعالی نیسي یو د رانیسي الله تعالی او ډېر زر الله نیسي. ان رسولنا یقینا زمونږ استازي هغه ملائک چې هغه زمونږ د خوا نه د انسانانو ته رالیږلی کېږي او په انسانانو باندې مقرر دي چې هغه د انسانانو اعمال لیکي. یکتبون ما تمکرون لیکي زمونږ ملائک الله فرمایي ما تمکرون هغه مکر چې تاسې کویه هغه سازشونه چې تاسې زما د دین په مقابل کې او زما د پیغمبر په مقابل کې او زما د کتاب په مقابل کې تاسو جوړویه. هو الذي يسيركم في البر والبحر په دې آیت کې الله تعالی مشرکانو حالت ذکر کوي. هو الذي خاص الله هغه ذات دی يسيركم چې ګرځوي را ګرځوي تاسو في البر والبحر په وچه کې والبحر او په بحر کې. الله هغه ذات دی چې په دې وچه کې ستاسې دپاره ستاسې د ګرځېدو را ګرځېدو اسباب پیدا کړي دي. الله ستاسو دپاره سورلۍ پیدا کړي دي. والبحر او په بحر کې هم تاسو ګرځوي را ګرځوي ستاسو د ګرځېدو لپاره الله کشتۍ پیدا کړي دي. حتی اذا کنتم فی الفلک تر دې پورې کله چې یاستئ تاسو فی الفلک په کشتۍ کې په بحر کې چې کله تاسو په کشتۍ کې سفر کوئ وجرین بهم او رواني دا کشتۍ بهم په دوی باندې. دې ته په عربي ژبه کې د بلاغت په اصطلاح کې دې ته التفات وایي. مخکې د خطاب ضمیر و اذا کنتم کله چې یاستئ تاسو، اوس بهم دوی د مخاطب د صيغې نه د غایب صيغې ته التفات وشو. وجرین بهم او رواني دا کشتۍ بهم په دوی باندې بریح طیبة د داسې هوا په واسطه باندې طیبة چې هغه نرمه او ملایمه هوا ده چې د نرمې هوا په واسطه باندې دا کشتۍ په دې بحر کې رواني. وفرحوا بها او خوشاله دوی بها
په دغه نرمه هوا باندې چې ښه ښکلې نرمه برابره هوا ده او کښتۍ ښې روانې دي. جاءتها الله فرمایي چې یو دم راشي دې کښتۍ ته ریح عاصف داسې باد عاصف چې هغه ډېر تیز او طوفاني بادي. یو ناڅاپه الله تعالی طوفاني هوا راولېږي. وجاءهم الموج او راشي دوی ته څپې د دریاب من کل مکان د هر طرف نه د هر ځای نه د ښي طرف نه د چپ طرف نه د مخې نه د چا طرف نه د هرې خوا نه الله فرمایي چې د بحر څپې ورباندې راشي. وظنوا او ګمان وکړي دوی یعنې یقین وکړي دوی انهم احیط بهم چې یقینا دوی احیط بهم احاطه وکړی شوه په دوی باندې یعنې هلاکت د هر طرف نه دوی راګیر کړه. دا د بحر دا څپو د هر طرف نه دوی راګیر کړه نو د هرې خوا نه دوی په هلاکت کې راګیر شو. دعوا الله مخلصین له الدین دعوا الله نو په دې وخت کې دوی آواز کوي الله تعالی ته فریاد کوي مخلصین له الدین په داسې حال کې چې خالص ګرځونکي له د الله دپاره الدین دعا لره د خپله دعا یوازې الله ته کوي. داسې وخت کې بیا یو بل ته وایي چې اخلص الدعاء لله تاسې یوازې الله ته دعاګانې وکړئ ځکه دې وخت کې دا ستاسې معبودان دا باباګان او دا کوم معبودان چې تاسې د الله سره شریکان ګرځولي دي دا ستاسې مدد نشي کولی نو په دې وخت کې صرف الله ته آواز کوي په اخلاص باندې. لئن انجیتنا من هذه او الله ته وایي لئن انجیتنا که چېرته نجات راکړه تا موږ ته من هذه د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا شو به موږ من الشاکرین د شکر ګزارو بندګانو نه. دا خو د سختۍ په وخت کې د دوی حالت الله ذکر کړ. فلما انجاهم نو کله چې نجات ورکړي دوی ته الله تعالی الله یې د هلاکت نه خلاص کړي نو د دې په ځای باندې چې د الله شکر ادا کړي کومه وعده چې د الله سره کړې وه چې لنکونن من الشاکرین چې موږ به ستا د شکر ګزار بندګانو نه شو نو الله فرمایي دوی څه کوي اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق ناڅاپه دوی یبغون فی الارض ظلم کوي فساد کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناحقه باندې چې لوی ظلم د الله سره شریکان مقررول دي لکه سورة عنکبوت کې الله دا خبره ذکر کړې ده فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. کله چې په کښتۍ کې سواره شي نو الله ته په اخلاص باندې آواز کوي که الله ته موږ ته نجات راکړه موږ به ستا شکرګزار بندګان شو. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون نو کله چې الله تعالی نجات ورکړي وچې ته الله وباسي اذا هم یشرکون نو دوی د الله سره شریکان مقرر کړي نو لوی بغاوت هغه شرک دی د الله سره. اذا هم یبغون فی الارض ناڅاپه دوی بغاوت کوي او ظلم کوي او فساد کوي په ځمکه کې بغیر الحق په ناحق باندې کفر کوي شرک کوي ګناهونه کوي. یا ایها الناس نو الله فرمایي ورته یا ایها الناس ای خلکو انما بغیکم علی انفسکم یقینا ستاسې دا ظلم او ستاسې دا فساد علی انفسکم دا ستاسې د خپلو ځانونو په ضرر باندې دی. تاسې الله ته هیڅ کوم نقصان نشي رسولی که تاسې ټول د الله نافرمانه بندګان جوړ شي. حدیث کې راغلی دي یا عبادي لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملک شیئا. ای بندگانو الله فرمایي ازما بندگانو که ستاسې اول او ستاسې آخر او ستاسې انسانان او ستاسې پیران که دا ټول د الله په دې مخلوقاتو کې دغه فاجر ترین مخلوق په شان جوړ شي نو زما په دې پاچاهۍ کې هیڅ کوم نقصان نشي پیدا کولی. انما بغیکم یقینا ستاسې د بغاوت او ستاسې د ظلم او فساد علی انفسکم دا ستاسې د خپلو ځانونو په ضرر باندې نقصان یې تاسو ته رسیږي. متاع الحیات الدنیا تاسو فایدې واخلئ په دې دنیا کې. متاع الحیات الدنیا په فایدو اخیستلو د ژوند د دنیا سره د دنیا په دې ژوند کې څو ورځې فایدې حاصلې کړئ د دنیا په دې ژوند کې څو ورځې مزې وکړئ. ثم الینا مرجعکم بیا خاص زموږ طرف ته
مرجعکم راګرځېدل ستاسو دي فننبئکم نو خبر به درکو تاسو ته بما کنتم تعملون په هغو اعمالو باندې چې تاسې کول خبر به درکو دا معنی شي خبر به هم درکو اول به اقامت حجت در باندې وکړو بیا به تاسو ته ستاسې د اعمالو جزا درکو انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء اوس الله تعالی په دې آیت کې د دنیا د فنا مثال ذکر کوي دا انسانان چې دوکه شوي دي خو د دنیا د ژوند د خواهشاتو انسانان دوکه کړي دي نو الله تعالی د دنیا حقیقت ذکر کوي انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند د دنیا کما ان انزلناه من السماء په شان ته د اوبو دی انزلناه من السماء چې را نازلې کړو موږ هغه اوبه من السماء د اسمان د طرف نه لکه د هغه باران په شان دی الله فرمایي چې اسمان نه موږ باران اورو فاختلط به نو ګډ وډ شي به د دې باران په وجه باندې د اوبو په وجه باندې نبات الارض د ځمکې نباتات د ځمکې د ګیاګانې مما یاکل الناس والانعام مما د هغو نباتاتونه یاکل الناس چې خوري انسانان والانعام او چارپایان دوه قسمه نباتات الله ذکر کوي یو هغه ګیاګانې هغه نباتات چې انسانان یې خوري لکه قسمه قسم دانې سبزیجات میوې والانعام او چارپایان خوري لکه قسمه قسم ګیاګانې الله په دې باندې پیدا کړي حتی اذا اخذت الارض تر دې پورې کله چې واخلي دا ځمکه زخرفها ښایست خپل وزینت او ښه ډولي شي دا ځمکه ښه ښایسته شي وظن اهلها او ګمان وکي اهلها اهل او مالکان د دې ځمکې او اوسیدونکي د دې ځمکې انهم قادرون علیها چې یقینا دوی قادرون علیها قدرت لرونکي دي په دې نباتاتو باندې د دې پر ریبلو باندې د دې نه په استفادې کولو باندې دوی ورته ښه خوشحاله وي اتاها امرنا راشي دې ځمکې ته امرنا امر د عذاب زمونږه لیلا او نهارا یا د شپې یا د ورځې فجعلناها حسیدا نو وګرځو مونږه دغه نباتات چې مخکې ذکر شو حسیدا لو کلی شوي انداسې وګرځو لکه چې هغه لو شوي او بیا تس نس شوي د پاسه ورباندې غوبل ګرځېدلی او زره زره شوي کأن لم تغن بالامس لکه چې نو بالامس پرون لکه پرون چې بالکل موجود نه و دقسې وګرځي كذلك نفصل الآيات همدغه رنګه په تفصیل سره بیانوو مونږه الآیات آیتونه خپل لقوم یتفکرون د پاره د فایدې د هغو خلکو یتفکرون چې هغوی په دې کې سوچ او فکر کوي چې هغوی د دنیا په دې حالت کې سوچ او فکر کوي او په دې خبره کې سوچ او فکر کوي چې د دنیا د نعمتونه که هر څومره زیات دي هغه همدغسې ختمېدونکي او زایلېدونکي دي دلته الله تعالی د دنیا مثال ذکر کړ د دنیا مثال الله تعالی د باران سره تشبیه ورکړه د هر انسان دا ژوند دقسې دی د انسان دا ژوند په دې انسان باندې په دې ژوند کې یو پسرلی راځي ځواني ورباندې راځي انسان ته الله تعالی ښایست ورکوي او الله ورته قوت ورکوي دی ورته خوشحاله وي بیا په دې انسان باندې بوډاتوب راځي بیا بالاخره مرګ دی نو د ټولو انسانانو د ژوند حالت دغسې دی او عامه توګه باندې د ټولې دنیا حالت الله ذکر کړی دا ټوله دنیا هم دقسې ده چې دا ټوله دنیا کله حتی اذا اخذت الارض زخرفا لکه د ګیاګانو په شان لکه ګیاګانې چې کله ښې ډېرې راوټو کېږي او دا ځمکه ښایسته شي نو دا دنیا هم چې کله کمال ته ورسېږي نو د کمال نه وروسته الله تعالی دا دنیا ختموي لکه حدیث کې راغلي چې لا تقوم الساعة حتى تعود ارض العرب مروجا وانهارا قیامت به تر هغه پورې نه قایمېږي تر دې پورې چې د عربو ځمکه به دا به بیرته باغونه به شي او نهرونه به په دې کې پیدا شي نو هر شی چې کمال ته ورسېږي بیا الله تعالی د زوال سره مخامخ کوي یو حدیث کې راغلی د پیغمبر علیه السلام اوښه وه نو د هغې نه به هېڅ اوښه نه شو مخکې کېدلی یو اعرابي اوښه وه هغه ځینې مخکې شوله نو صحابه کرام په دې باندې یو څه پریشانه شو د الله پیغمبر ورته وویلې چې د الله تعالی فیصله دا ده
الله يرفع في الدنيا الله يرفع شيئا من الدنيا الا وضعه، چې د دنیا هیڅ یو شی الله نه پورته کوي مګر دا چې الله تعالی بیا کته کوي. نو د قیامت نښه به دا وي چې قیامت کې نه مخکې به دا ځمکه به ښه ډولې کېږي، خلک به قصرونه جوړوي، ښایسته ښایسته کورونه، پارکونه، چمنونه. نو چې هر کله داسې حالت ته ورسېږي نو اتاها امرنا لیلا او نهارا، نو د الله تعالی امر به پر راځي، یا د شپې یا د ورځې، او د هر څه به الله ختموي. والله يدعو الى دار السلام. اوس الله تعالی د دنیا په مقابل کې آخرت ته ترغیب ورکوي. الله د جنت نعمتونو ته ترغیب ورکوي. د دنیا نعمتونه خو فاني دي، الله فرمایي تاسې د آخرت دغه باقي نعمتونو دپاره کار وکړئ. والله يدعو الى دار السلام. او الله تعالی بلنه ورکوي، الله د خپل بندگان رابلي الى دار السلام، هغه کور د سلامتیا ته چې هغه جنت دی، هغه کور چې هغه به د هر چې هلته به انسان د هر قسم پریشانیو نه، د هر قسم آفتونو نه او د هر قسم مصیبتونو نه په امن کې په سلامتیا کې به وي. او جنت ته دارالسلام ځکه م وایي، سلام د الله تعالی نوم هم دی چې هغه د الله کور دی. او دارالسلام ځکه ورته وایي چې جنتیان به یو بل باندې سلامونه کوي، ملایک به ورباندې سلامونه کوي. نو الله تعالی تاسې دې ته دعوت کوي چې تاسې جنت لپاره کار وکړئ. ويهدي من يشاء. او هدایت کوي الله تعالی هغه چاته چې وغواړي الى صراط مستقیم، د نیغې لارې طرف ته. چا باره کې چې الله تعالی وغواړي، الله تعالی د نیغې لارې د هدایت توفیق ورکوي. للذین احسنوا الحسنى وزیاده. اوس الله تعالی په آخرت کې د انسانانو حالت ذکر کوي چې انسانان به دوه ډلې. للذین احسنوا، د هغه کسانانو لپاره احسنوا چې ښایسته عمل یې کړی دی، په دنیا کې احسان کړی دی. احسان دې ته ویل کېږي چې عمل خالص د الله دپاره وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې، چې په عمل کې اخلاص او اتباع وي، دې ته احسان وایي. للذین احسنوا، د هغه کسانانو دپاره چې احسان یې کړی دی، ښایسته عمل یې کړی دی. الحسنى، د هغو دپاره ښایسته بدله ده، چې ښایسته بدله جنت دی. وزیادة، او د هغو دپاره زیادت دی. زیادت یو خو دا دی چې الله تعالی به د هغو د نیکیو په مقابل کې هغو ته ډېره بدله ورکوي. لکه د الله قانون دا دی چې د یوې نیکۍ په مقابل کې الله تعالی د 10 نیکیو ثواب ورکوي، او الله تعالی به د هغه نه هم اضافه ورکوي الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرة، تر 900 چنده پورې. او چاته چې الله تعالی وغواړي د هغه نه به هم زیات ورکوي. او بل د زیادت معنا د دې نه مراد د الله سبحانه وتعالی مخ ته کتل دي، چې الله به ورته خپل دیدار په نصیب کړي. لکه قرآن کریم کې هم دا موضوع الله ذکر کړې ده، حدیثو کې هم راغلې ده. وجوه یومئذ ناظرة الى ربها ناظره. بعضې مخونه به د قیامت په ورځ باندې تر و تازه به وي. الى ربها ناظرة، او د خپل رب طرف ته به کتونکي. او یو حدیث کې راغلی دي، پیغمبر اسلام دغه آیت تلاوت که للذین احسنوا الحسنى وزیاده. نو بیا یو فرمایل چې کله جنتیان جنت ته داخل شي، دوزخیان دوزخ ته داخل شي، یو اواز کوونکی به اواز وکړي، ای جنتیانو، د الله تعالی تاسو سره یو وعده پاتې ده، چې هغه وعده به الله تعالی تاسو سره پوره کوي. نو جنتیان به ووایي چې څه وعده ده؟ آیا الله تعالی زموږ مخونه سپین نه کړه؟ آیا الله موږ جنت ته داخل نه کړو؟ آیا الله تعالی د دوزخ د اور نه موږ بچ نه کړو؟ نو الله تعالی به د هغو دپاره حجاب لرې کړي. نو دوی به الله تعالی ته وګوري، فوالله ما اعطاهم الله شيئا احب اليهم من النظر اليه. د الله پیغمبر قسم کوي چې په الله مې د قسم چې الله تعالی به خپل بندگانو ته هیڅ یو داسې نعمت نه وي ورکړی چې دوی ته به ډېر محبوب وي من النظر الیه، د نظر کولو نه الله تعالی طرف ته. ولا يرهق وجوههم، او نه به پټوي وجوههم مخونه د دوی قطر توروالی او ګرد غبار، ولا ذلة او نه ذلت، د دوی په مخونو باندې به د توروالی او د ذلت آثار نه وي. اولئک اصحاب الجنة، دا قسم خلق چې نیک اعمال کړي دي، الله فرمایي اصحاب الجنة، دوی د جنت والا دي، هم فيها خالدون،
او دوی به په جنت کې همیشه دپاره وي. والذین کسبوا السیئات، اوس الله د نیکبختو انسانانو په مقابل کې د بدبختو انسانانو حالت ذکر کوي. والذین کسبوا السیئات، او هغه کسانان چې کړي دي ګناهونه، شرک یې کړی دی، کفر یې کړی دی، د الله د آیتونو تکذیب یې کړی دی، نور ګناهونه یې کړي. جزاء سیئة، جزا د بدۍ به بمثلها، په مثل د هغې باندې. مخکې الله تعالی د نیکانو باره کې وویلې وزیادتن، چا چې نیک اعمال کړي د هغو دپاره به زیادت وي. یوه معنی دا وه چې الله به د هغو په حسناتو کې زیاتوالی ورته لیکي. د یوې حسنې په مقابل کې 10 حسنې تر 200 چنده پورې د هغه نه اضافه. لیکن د ګناه باره کې الله فرمایي چې جزاء سیئة بمثلها، جزا د ګناه به بمثلها د هغې په مثل باندې به وي. داسې به نه کوي چې چا یوه ګناه کړي الله ورته دغه نه اضافه ولیکي. وترهقهم ذلة، او را پټ کړي به دوی لره ذلة، ذلت. وترهقهم یعنې مکمل به دوی په ذلت کې را پټي، ذلت به د هر طرف نه په دوی باندې احاطه کړي. ما لهم من الله، نه به د دوی دپاره من الله د الله تعالی نه، د الله د غضب نه، د الله د عذاب نه، من عاصم، هیڅ څوک بچ کوونکی، هیڅ څوک به د الله د عذاب نشي بچ کولی. کانما اغشیت وجوههم، داسې به دوی کانما اغشیت لکه چې پټ کړی شوي وجوههم مخونه د دوی قطعا من اللیل، قطعا په ټوټو کې من اللیل د شپې، مظلما په داسې حال کې چې هغه شپه تیاره وي، تکه توره وي. یعنې داسې به مخونه به یې داسې تک توري. الله فرمایي لکه د دوی مخونو ته چې د شپې دا ټوټې ور اغوستل شوي، لکه د تکې تورې شپې ټوټې چې الله د هغو مخو ته ور اغوستي. اولئک اصحاب النار، دا قسم خلق خاوندان د اور د جهنم دي. هم فیها خالدون، او دوی به د جهنم په اور کې همیشه دپاره وي. وصلی الله وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.